رب العالمین د مسلمان د عبرت لپاره په قرآن حکیم کې د حضرت نوح علیہ السلام واقع بیانوي. په ډېرو ګڼو سورتونو کې په مختلفو ځایونو کې الله ذوالجلال دا واقع ذکر کړی ده. هغه بندگان چې د الله نه لرې دي او سرکشه خلق دی، یا هغه مسلمان چې بدعمله دی، د هغې دپاره په دې واقعه کې ډېر لوی عبرت دی. حضرت نوح علیہ السلام دا آدم علیہ السلام نه تقریباً څه د پاسه 1000 کاله وروستو راغلی دی. بعض علما 1026 کاله یادوي، څوک 1013 کاله یادوي، څوک کم و بیش، خو تقریباً د دې زمانه د آدم علیہ السلام نه 1000 کاله پس وه. او علاقه د نوح علیہ السلام د دجلې دریاب او د فرات د دریاب په دې منځ کې یو لویه وادي ده. د دې بغداد نه شروع شوې د دیار بکر ورته وایي، د دجلې او د فرات دریاب منځ دی او د بغداد او دیار بکر دا دی منځ کې ډېر لوی غرونه دي. د هغې غرونو په منځ کې دا یو اوږده علاقه تېره شوې ده. د عراق د موجوده عراق چې دی دې علاقه کې دا زمانه تېرې دا علاقه وه. دې کې نوح علیہ السلام پاتې شوی دی. نوح علیہ السلام ته آدم ثانی وی، ځکه دنیا چې رب العالمین هغه وخت کې کم کافران غرق کړل، نو بیا د دنه الله دا دنیا روانه کړه. نسل الله د نوح علیہ السلام او د هغه د بچو نه شروع کو. او قرآن حکیم کې خو د ټولو پیغمبرانو ذکر دی، د اکثرو پیغمبرانو ذکر دی، لوی چې کم جلیل القدر پیغمبران دی. خو نبی علیہ السلام بخاری شریف کې حدیث دی، په مسلم شریف کې دیتے اول الرسول وی پر پیغمبرانو کی یو خاصه طبقه ده، دا غی سه خاص ذمہ داری دی. انبیاء خو سه د پاسه 1,40,000 یا 2,40,000، په دې کې د رسولانو یو خاص تعداد 314 دی. نو دې 314 کې لومبي رسول حضرت نوح علیہ السلام د قوم بت پرستو شرک بے کو، بوتان بے جوړ کړو، هغې ته به سجدې کولې، د هغې بوتانو عبادت بے کو، او غټ غټ پکې بوتانو، 15 پکې غټ غټ بوتانو، یعوق او نصر او داسې نورم غټ غټ لوی لوی بوتان دی ساتلی و ځان له هغې ته به سجدې کولې او د خپلو دنیاوي حاجتونو سوالونه او دعاګانې به د هغه بوتانو نه غوښتلې. آدم علیہ السلام چې کله د دنیا نه تشریف یوړو، د هغه نه پس حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ممکن د نور پیغمبران مو خو د هغې ذکر نشته، نو دا بت پرستی شروع شوه. اوس هم ډېر خلک په هندوستان کې یا په جاپان کې یا په بعضې ملکونو کې بوتانو ته سجدې کوي. او زمونږ په دې علاقه په دې وطن هم که تاسو دا کنډرات وګورئ، دې رزړو کې یا د ایساره کې یا په دې تخبې کې یا سنبدال کې شته، یا په دې ډیرو کې چې څومره دا زړې ډیرې لټوي، نو بوتان به پکې راخېږي. او د اندوانو د مشرکانو د عبادت ځای نه براخیږي. دې نه دا معلومیږي چې زمونږ په دې علاقه او په دې وطن باندې د بوتانو یو دور تیر شوی دی. لکه زړې کنډرې چې څومره لټېږي او زړې ډیرې چې لټې، نو په هغې کې زمونږ د کلي کې هم دې ډیرې کې به خلکو بوتان منتل. نو دې نه معلومیږي دا چې یو زمانه د دې بت پرستۍ پوره رواج و. خلق کانی تا سجدے لگئی، دا کانی نزان لی او بت جوڑ کی او ڈانچہ جوڑا کی، او غی تخکت پورتکیگی دا غینا غختنے کئی کنا جوڑا شی،
نو دا غینه جوړېدو سوالونه کوي، بچی ته غواړي، مال ته غواړي، عزت ته غواړي. دا یو قمقل غوندې پروګرام شروع دی. خود تاسو په دې پوهیږئ چې د دې بت پرستۍ دا بنیاد د کم ځای نه راغی. د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې د پیغمبر علیہ السلام مقابله راغلی ده، نو هغه هم د دې بت پرستو سره راغلی ده. ابو جهل بت پرستو، مشرک وته وای. قوم څومره د مکې د قریشو او غیر چاپیره ټول بت پرستو. بیت الله کې 360 بوتان ولاړو، د صفا په غونډه بوت ولاړو، د مروه په غونډه بوت ولاړو، نمونه ورته خودی لات او منات او عزا او صاف او نائله، خو چې کم کاڼې به خشتو مونږ هغه به اترا شو، د هغې نه به بوت جوړ کړو. اوس مونږ وایو دا بوت پرست قمقل قوم دی، ځکه د کاڼي نه ځان له خدای جوړ کړي او هغې ته سجدې کوي، نو قمقل شو که نه. د ابراهیم علیه السلام مقابله دې خلکو سره وه چې بیا ورغی او ټول بوتان یې مات کړل. د نوح علیہ السلام مقابله دوی سره وه، د نبی علیہ السلام مقابله دوی سره وه. الله قرآن کې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. توبې سره خو الله بر توبخي بعضی گناهونه پردی حق نه ما سوا، کفر کې اب هم در توبخي، شرک کې اب هم در توبخي. څه ګناه چې انسان کوي د پردی حق نه ما سوا، ممکن ده رب العالمین توبه وباسي. الله ذوالجلال غفور دے، مہربان بادشاہ دے، رحمان الرحیم دے، کہ توبہ دے ویسلا چا اللہ معافی غوارم دا کفر و شرک دارت اللہ بخی. لیکن کہ توبہ دے نہیں استے نو بیام امکان داری کہ نور گناہو ندر توبہ خید اللہ نظام دے. خو قانون دا دے چا لا یغفر ان یشرک به شرک بنا بخم. بے توبے کے یو سڑے دا دنیا نہ لاڑو دا شرک کڑی بالکل نہ بخلی کے گی. ابو طالب دا نبی علیہ السلام مبارک کرے دے کنا، سمر خدمت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے دے. معشوم گرزولے دے پغیق کہ معشوم لوے کرے دے. بیا دا کافرو سر مقابلی کری دی. 3 کال یوزے کہ نبی علیہ السلام پا شعب ابی طالب کے بندو و سر مرگری مو، کافرو پہ ڈوڑے بند کڑے وا او بی پہ بند کڑے وے، بائیکاٹے و سر کڑے ہو. نبی علیہ السلام او چکم مسلمانان زنانوے نارینوی بچیو و سرا دی ټولو دا دربونه او دا کبل خوړی. دومره سخت تکلیفو، ماشومان به جړل، نو دا زړې سپلی او سرمنې به اوبو کې خوټکولې، هغه اوبه به په ماشومان وسکلې. 3 کاله د دې تکلیف دور پیغمبر علیہ السلام سره د مسلمانانو نارینه او زنانه او ماشومانو تیر که. دا ابو طالب هم ورسره په دې کې شریکو، دا نارې دم تیرې کړي دي، دا دربونه دم خوړلې دي، دا کبل او دا بوټي دم خوړلې دي، دا اوگی خیٹا باندی گزارا دم کردے دا. او پا داس نسبت دا نبی علیہ السلام مبارک تربیت کردے لکا پلار کے دا بچی، او چکل دا نبوت داوے اکلا نو دا کافروں نے بے بچکاو. ذکر نبروارا چی صدی خوخی کوا زد پوشا و کافر پوشا. لیکن شرک سر و بود پرستے سر دا دنیا نتلے دے. نبی علیہ السلام مبارک ورطناس تے او ورطنسیت کئی اے کاکا جی اللہ دا پارا دا یو کلمہ ہوایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تا یوم ماذا اللہ رسولو منا او اللہ یو منا دا بود پرستی پریدا، دا شرک پریدا وگورا مکوا. باقی زبو انشاءاللہ پیش زب اللہ سر دل جگڑے کوما خو گورا که دا کلمہ دی ونوینو بیاری مال علاج نرازی. اغاو مکہ سے ابو جہل ورطناستو کلمہ نصیب نشوا. زمونگ دا توحید مذہب دا اللہ دا وحدانیت دا یوالی غیر نصیب نشو، او اغا شرک کے اغا بود پرستے کے دا دنیا نلار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زمیں خدمت کرے دے نو بس عذاب بے معمولی گندے نور خلق پا نسبت بکمی خود جہنم نبا نبچ کے گی، جنت تبا نزی ہمیشہ مدام مدام با جہنم کی پروتی. دا اللہ رسولہ کم عذابے دے وی دا اور یو چپکے با ولاری، دا اور یو چپکے کزنوے دا اور میانس کی با پروتو دے چپکے بھئی اگا اور با دو نگرمی چی مازغ بے خود کے گی، دماغ با خود کے گی، بچ نشو. ولی بت پرستے سر لار نو بت پرستی و شرک دا دا اللہ پنیز خطرناک گناہ دا، لوی گناہ بخل پا کہ بالکل نکتا دا اللہ قانون و نظام دا سرے. وایو لکه دا سړی بت ته سجدے کی، کانی ته سجدے کی، دا قمقل لے.
هغه خپل ذهن کې سوچ کوي تا خدا سے نه کړي چې د کاڼي نه بت جوړ کړي دی او لګیا دی هغه بت ته رام رام کوي او هغې ته سجدې کوي. نه 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 دې باندې ځان پوه کوي. دا د دوی چې کوم مخکې پیغمبران تیر شوي دي د نوح علیه السلام زمانې نه مخکې د پیغمبرانو بچي تیر شوي دي. دې قوم د هغوی فوټوان او د هغوی بوتان ځان سره په دې کورونو کې ایښودي د برکت لپاره د سجدې نه کړو. د هغوی تصویرونه د هغوی بوتان د هغوی ډانچې په کور کې ایښودې. تصویر سازي هغه زمانه کې جایز وه، اوس منه ده. احترام دپاره لکه اوس هم بعضې خلک د پلار او د نیکه او د عالم او د پیر او د نیکانو خلکو تصویرونه مسویرونه ځان سره ساتي. دا ګناه ده بالکل. دا تصویرونه به هغوی ساتل، د هغوی به بوتان جوړ کړي ځان سره به ساتل د محبت دپاره د احترام دپاره. او دا د دغه پلانکي پیغمبر بوت د برکت دپاره مې کور کې ایښودی. دا د هغه پیغمبر زوی دی، دا د هغه نوسی دی، دا د هغه پیروکار دی، دا نیک سړی دی، دا الله ته نږدې دی، دا عبادت گزار دی، د ډېر عبادت کړی دی. د برکت دپاره او د هغه د عزت دپاره او د هغه د احترام دپاره دا بوت ما ځان سره ساتلی دی. به یې ښکلو، هغې ته به یې ګلونه اچول. رو رو زمانه کې تېرېدا رو رو هغې ته سجدې شروع شوې. رو زمانې تېرېدو سره هغې ته رکو شروع شوه، هغې ته منځ شروع شو، هغوی له صدقې شروع شوې. او دا بوت مې لګولی دی، دا چې د کوم پیغمبر نقشه ده دې ته چې زه سجدې کومه نو دا به د دې بوت چې کوم خاوند دی کوم پیغمبر دی، د دې بوت چې کوم خاوند دی چې د پیغمبر زوی دی، دا بوت چې د چا نقشه ده چې هغه نیکان بندګان دي، د قیامت په ورځ به موږ له د الله په دربار کې سفارش کوي. اوس دقه دی کفر شروع. قرآن کې الله فرمایي زمونږ د مکې مکرمې د مشرکانو متعلق د بت پرستو ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، مونږ چې عبادت کوو د دې بوتانو د مکې بت پرستو به وې مونږ دی له نه کوو، مونږ دی له کوو چې دا بوتان د چا ډیزاین دی، د چا نقشه ده، نو د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې مونږ له سفارشونه کوي. مونږ اوس هم وایو بعضې خلک زیارتونو له ځي که نه، مونږ وایو زیارتون له ګوره چې ځای په ښه سوچ ځای عبرت دپاره لاړ شئ، هغې ته هم دعا وکړه، ځان ته هم دعا وکړه، صدقه خیرات ورته وبخه، 2 رکعته نفل وکړه، ورته ثواب وبخه. زیارت نه غوښتل به نه کوي. اوس هم زمونږ د پنجاب کې دا رواج شروع دی، هغې هم زیارت ضرورو، هغې له حیثیت ورکوه، عزت ورکوه، احترام کوه، ګلونه اچوه، سیرې اچوه، پوخ یې کا، غلاف اچوه، آخر کې سجدې ورته شروع شوې. او یو زمانه به داسې راشي، دا یاد ساتئ، دا زمونږ دا دور هم د بعضې علاقو ګورې دغه سیسټم طرف ته روان دی. نو د نوح علیه السلام زمانه کې دا بت پرستي دغې نه شروع شوې وه چې د هغه پیغمبرانو د هغې د بچو د هغې د نوسو هغه ډانچې د هغې هغه تصویرونه یې ځان سره ساتلي د عزت او د احترام دپاره، ابه یې ښکلول، ابه یې د کټ سر ته ایښودي، ابه یې لمارو کې ایښودي. رو رو هغې ته ټیټېدل شروع شو، بیا رو رو هغې ته سجدې شروع شوې، بیا د هغې نه بت پرستي شروع شو، شرک شروع شو، کفر شروع شو. نوح علیه السلام الله راولېږه دا څه کوئ؟ دا عبادت په نه کوئ. هغې وی نه تا نوی دین راوړه. تبلیغ شروع شو. قرآن حکیم کے اللہ فرمائی فلبث فیہم 1000 سنة الا 50 عاما، 50 کم زر کالا وطا نوح علیہ السلام نصیحتو، اور پدی 50 کم زر کالا کے صرف اور صرف اتیا مرگری پیدا کرد ہم غریبانان. او دی بس چل کهو دی دمکی ورکول سمشه گوره او غنی وطن ندیو باسو سمشه کنی وجنو دی دا اللہ پیغمبرم ما تاسو له یو دین راوړی دی هغه دا چې الله یو دی، او چې دا کومو بوتانو ته تاسو رام رام کوئ او د کومو بوتانو سجدې کوئ د ځان هم جوړ کړي دي، په خپلو لاسونو هم تراشلي دي. خدای ته وګورئ دا مه کوئ، دا هم د الله د عذاب نه نشي بچ کولی. دا کفر دی، دا شرک دی، دا د الله لویه دشمني نه دی، نه ګورئ ځان وساتئ. هغې څه وی ته د الله رسول یې، دا راسره ملګري دي، جنت والا دي، او ما لک علینا من فضل، ته خو زمونږ په شان سړی یې که نه، ته مونږ کې څه فرق دی چې ته ځان ته پیغمبر وې. اوس هم بعضې خلک یې چاته وویه لکه مونځ کوه، زما ته ځان ټیک که که نه، ما ته څه وی ځان ټیک که، ما ته وی ما تا خو یو شي یو که نه، نو چې ما تا یو شي یو، ما تا کې څه فرق دی؟ ته لګیا ما ته نصیحتونه کې او ما ته تبلیغونه کې او ما ته د دین خبرې کې. دا قمقل سړی دی، هوښیار نه دی کہ څوک د دین خبره درته بیان کی، کاغذ تا نه کمزور دی، لګوندې چې یو پوټې
با حیثیت سړی وي زمونږ په دې وطن کې مالداري لږ د سپینې جامې خاوند دي لږ موټر والی بنگلې والی اسې غریب سړی هغه ته دا ویلي چې ته راشه مانځله تاسو هم تپوس کوم نشي ویلی ور او پلانکي ته ګوره د فلانکي زوی ته ګوره ما ته وایي راځه مانځلس اوهو ته ما ته وایي ته څه شې تا ته وایي دو پیسې خدای در کړي شکل بستانه د هغه ښي د خدای په نسبت د هغه عزتمند دي دا کبر دی دا لویي ده نو د نوح علیه السلام قوم به نوح علیه السلام ته وی ته خو تا مونږ کې اوس فرق نشته یو شی یو انسانان یو کنه ما لک علینا من فضل تا په مونږ څه بهتري او فضیلت خو نشته او تا سره چې کوم ملګري دي مړه دا قمقل ملګري ځان سره یو ځای کړي راذلون بادي الرأي مونږ کې کمزوري خلک دي سرسری ذهن والا خو چې تا ورته څه وایي داسې پسې ملګري شو ملګري دي بېکاره دي کمزوري دي په معاشره کې ښکته طبقې والا دي غریبانان دي تم مونږ غوندې انسان یې په مونږ څه غوره نه څه فرشته نه مونږ ستاړو خبره نه منو او بیا به نوح علیه السلام ورته وی ګوره سم شی که سم نه شوې د الله عذاب به د باندې راشي نو پیغور به یې ورکړه فأتنا بما تعدنا ځکه نه هغه عذاب دې راوله که ځکه نه هغه الله ته دې وایي چې د عذاب خو به مونږ راولي دا به بیا پیغور ورکوه ځکه د طالبانو ته ویم دا نوح علیه السلام د ډېر لویړه خاوند و د ډېر لویړه مونږ خو په پوټې خبره تنګ شو معمولي خبرې قسم دې څوک دویمه خبره نشي برداشت کولی 900 کاله د قوم دا خبرې برداشت کړي سلم نه 900 کاله عمرونه هم زیات چې پوره تنګ شو ملګري به یې ولوال نوح علیه السلام له به یې دمکې ورکولې د هغه بېعزتي به یې کوله د ملګرو بېعزتي به یې کوله او چې د دین د الله د یووالي ته کله دعوت به ده ورکو نو کله به یې غوږونو یې ګوتې ومنډلې ټوکو دپاره چغې به یې جوړې کړې غوږونو کې ګوتې به یې ومنډلې تاسو وایي مونږ خو نه ده ځان لاسې مری ستړی کوه نو څه پې رب العالمین ورته وي داسې کار وکړه بس یو کشتی جوړه کشتی جوړه مونږ به درته ګورو زمونږ د نگرانۍ لاندې زه به درته چل ښیم چې داسې کشتی جوړوه داسې جوړوه داسې جوړوه داسې جوړوه او دیم تنګ شو نو چې تنګ شو نو د الله په دربار کې سوال وکړو رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا یا الله په دې مخ د ځمکه چې د کافرانو کور پرې نه دی کافران خو ځکه چې کور یې پرې نه دی انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا الله که دا اوس نور پرېږدې دا کینسر د کینسر په وجود کې خورېږي نو زما دا نور اتیا مسلمانان په دوی یریږم دا رانه وانړئ دوی کې خو د ایمان څه نشته خو دا نور اتیا رانه وانړئ دا خو مرض دې خورېږي ولا یلدو الا فاجرا کفارا کله چاړه کې دا راشي چې دا بچي به مسلمانان شي کنه نوسی به مسلمانان شي الله 900 کاله مې د دوی هغه بچي مو لیدل دوی نوسی مې مو لیدل سپیره بچی دی چې ته د سړي زوی ته پیدا نه شو چې ته پیدا کېږي دي د پاسه آرامیان دي چې نوسیې دی هغه دوی نه زیات کافر دی چې کړوسیې دی هغه دوی نه زیات کافر دی ولا یلدو الا فاجرا کفارا چې پیدا کېږي ته هغه ټول کافران فاجران دي پروردګاره بس خلاص مې کته تبه که نور 900 کاله لمې پې ستړی شو الله وی ښه کشته جوړوه اونې بیا را کټ کولې سره د ملګرو کشتۍ روانه شوه دوی چې برالل ښه اوسه پورې پیغمبر به شو ترکاب شو ټوکه شروع شو تا چې زه پیغمبر یم خو د ترکاڼې شروع دا وراشی خلق بیا وله راوستل وګورئ که نه مونږ نه وی چې دا د دروغې پیغمبر دی پیغمبر دی ته وایي خو د الله سجدې عبادتونه کوي ته خو تختې را پرې کې او د هغې نه تختې وباسې ونه نو کشتی جوړی داسې جوړی وی دې نه کشتی جوړو منو په کشتی به څه کې وی پته به راته ولګي دې ساده ته ګوره کشتی یې پکار چې دجلې په دریاب کې جوړه کړي د فرات دریاب کې جوړه کړي نو په اوچه په کشتی دې څه کوي په اوچه لګیا دی کشتی جوړی ښه به خندل ورپورې
دی به ورته وی نن خو تاسو مونږ پورې خان دی خو یو ورځ به راشي انشاءالله چې بیا به مونږ تاسو پورې خان دی پته به مو لګي خیر دی دا الله حکم دی راشه نوح علیہ السلام تا مونږ نه وی چې دا ناپوهه دي سرسری نظر والا خلق دی وسره په اوچ میدان کشته جوړی کشته به په اوچه ګرځي پایي دی کنه دا په دریاب کې ګرځي یو کتاب کې مې کتل دا کشته تیار کړو ډېر اوږده کشته 300 غزه اوږده 300 غزه او 10 غزه اوچته یو عظیم الشان کشته جوړ کړه ندی براتل پکې به دسماته کو یو دې به متیازه کولی لوی دسماته به کو د حیواناتو دا سوټه او ګندګي راوستلې پکې غردولې نوح علیہ السلام الله ته فریاد وکړي یا الله دا اوس په مصیبت وړې ده کشته جوړو ما چې سار راشم دا سپیره پکې زموږ مخکم لګیا دي متیازه کوي او د شپې پکې ګن راوړي او غل راوړي او سوټه راوړي هم پکې غردې دې سره الله سوکم اوس کشته جوړه کم او پاکه کم اب کشته والا ټوله د متیازو نو د ګن او د ډیران نه ډککړه رب ذوالجلال چې سکی قسم په الله کړه چا په ذهن کې تیریږي الله چې سوکرونی سي سو کې تخلاصول شي الله وي ته کشته جوړه زما کار دا هم پدې به پاکوم نه دا سي په دلانه پاکو دا به زپ شدوي په شغه ته کشته تیار نوح علیہ السلام کشته جوړه چې څنګه تعالی وي او دی راتلل او دی به پورې خنداګان هم کولې ترکان شو خنداګان به هم کولې په اوچه کشته جوړه او پکې به دسمات هم کول ورکوټه او لوی او ټوله دا ګنده ککړه او اعلان یې کړی قوم چې بل څوک به بل ځای او دس نه ماتي رکوټه دې کلوی دی چې چاله مو دسمات ورشي که ماشومې کلوی ټول به دې کشته له راځي دا ستاسو فلش او دا ستاسو او دسمات دی رب العالمین به بیماری ولګوله داسې بیماری په ولګېده چې ټول خچن شو دانې پې راوخته ننکې پې راوخته په جبو کې هم دانې راوخته او په لاسونو هم راوخته او په وجود کې هم راوخته لګیا دي علاجونه کوي نه جوړېږي د شپې یو کس راغلی دی کشتۍ په غاړه ناست دی او دسمات یې کو پکې ور پرېوتی دی چې پرېوتی دی په هغه اوبو موبو کې ځان یې ریستی دی تلې دی لمبلې دي چې څو ورځې تېرې شوي دي سړی جوړ شوی دی ټیک شو هلکه زه خو جوړ شم په څه جوړ پې کشتۍ کې پروت یم بس د شپې به یو تو پکې به یې غوټه واله بیا دروازې به تلل او په کشتۍ په هغه اوبو کې به یې غوټې واله او جوړېدل به هلکه د ژبې او غوږونو کې دننه او ګېډه کې دننه هم تکلیف دی پسکې که نه د الله نظام سره خو څوک مقابله الله سره کولی شي نشي کولی که د نمرود په دې سپېمه کې رکوټې غوندې ماشي وردن نه که رکوټې ماشي وردن بره په دې دغه کې ناستو نمرود له دا سزا مقرر شوه چې دلته کې به درد او تکلیف پاو داروګانو باندې کار نه کېده اپریشنونو زمانه خو ونه ماشي دلته کې ناست دی ګوډ ماشي لا بعضې علما وایي یو سړی ځان ته کېنوي په سپېړه مې دا ځای وښه چې هغه نوکر به ډباو نو ټیک به و چې هغه به ډب لرې که نو بیا به پې تکلیف او درد راغی هی کې مردار شو صاحب هغې ګن ته ونختل هغې سکه پکې لمبل با په سپېمو کې وردن نه کوه سترګو کې وردن نه کوه غوږونو کې وردن نه کوه کشتۍ پې مکمل پاکه کړه هلکه بیا هم دانې دي را باندې کشتۍ خو که هغه څه خلاص شو نو د بار نه بیا اوبه راوړی او هغه بیا پکې اچولې ودرېږه چې اوس یې سمه ووینځي د بار نه به اوبه راوړی هغه کشتۍ دیوالونه به یې پینځل او پاکول به هغې نه چې به کومې اوبه دغه کېدې په هغې به بیا سکلې به په هغې به یې لمبل نوح علیه السلام ته وي اوس تماشه کوه ته ورته ګوره او دوی به دا خپل غول په خپله خوري اوس دا خپلې متیادې به په خپله سکېږي دا ګند خلق دی پدې دا ګند زه په خپله پاکوم په جبو به یې د کشتۍ هغه دیوالونه سټل او جوړېدل به کشتۍ چې کله تیاره شوه بیا اوس داسې کار وکړه چې باس ملګري د ټول کشتۍ ته خېجه وه 80 کسان تقریبا او دا څومره حیوانات چې دي په مخ د ځمکه د دې نه یو جوړه نیسه او کشتۍ کې اچوه هغه جدا جدا خانې جوړې کړې وې الله د حیوانات به څنګه اچوم تعالی به په خپله اواز ورته وکړه ټول په خپله بدله راځي یو نر او یو ښځه ښي لاس له به د نر راځي او ګس له به د ښځه راځي کشتۍ ته وروله په مخ د ځمکه چې څومره حیوانات د الله په حکم ټول را جمع شو ورته
یو نه نر او بل نه ښځه کشتۍ د هغې نه هم ډکه کړه، یو جوړی پکې واچوله، په خپل هم کشتۍ ته وختل، اتیا ملګري هم کشتۍ ته وخېجول. د الله نه سوال وکړه، قرآن حکیم کې الله فرمایي وفارت تنور، هلته کې یو ښځه و هغې تنور کې اور بله او لاندې پکې اوبه راووتې. الله ښایي چې د اور په ځای کې زه اوبه راوښکې شم، چې اوبه څنګه راوخوټ کېدلې. هغې اواز وکړ تنور کې چینه راوخته اوبه راوختې، مرګ ورته ویې خېجئ. بس قرآن حکیم کې الله فرمایي مونږ حکم وکړه اسمان ته چې اوبه راپرېږده، ځمکې ته هم حکم وکړو چې چینې دې را برسېره کړه. اسمان نه بره بارانونه شروع شو، ځمکې خپلې چینې را خوشې کړې او سیلاب راغی. سیلاب راغی کشتۍ خو اوچه ځمکه واغې ته اوبه رالي، کشتۍ پکې اوچته روانه شوه. د نوح علیه السلام زوی د کنعاني نوم دی. نوح علیه السلام ورته آواز کړي یا بني ارکب معنا، بچې راشه موږ سره سور شه. دا د قوم ملګری و او ورته څه وایي نه بابا تاسو سره نه خېږم، سآوي الی جبل یعصمني من الماء، دلته غلوی غر دی جودي زه به هغې ته وخېږم، ځان به د اوبو نه بچ کړم، تاسو سره نه خېږم. وی لا عاصم اليوم من امر الله، د الله د حکم او د الله د عذاب نه هېڅوک جودي غر باندې هم ګورې بچی نشي بچ کېدی. راځه راله ګورې مه کوه. او زوی ورته وایي نه بابا تاسو سره نه ځم. زوی هم د قوم ملګری و، دی په دې سوچ او فکر کې دی او مضبوطه چپه راله او زوی ته یې خوا یوړه. دا زوی بیا هم انسان ته خوږي، بچی وي که نه، لخت جگر ورته و، د زړه میوه چې څنګه یې ته یوړه نه وایي. الله ذوالجلال ته سوال وکړو یا الله ان ابني من اهلي، دا خو زما بچی دی، ادې راله غرق کړ، خو غرق شو تباه شو، اوبو یوړه. فانه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح، دا ستا بچی نه دی، دا بد عمل دی، چې نیک عمل نو ستا بچی به دا بد عمل دی. زموږ علما وایي که نه، وایي که نسب بچ کولی شو د نوح علیه السلام زوی به بچ کړی، که نسب بچ کولی شو نو ابو طالب به بچ شوی و. که نوح علیه السلام که نسب بچ کولی شو د لوط علیه السلام ښځه به بچ شوی و. لوط علیه السلام بچ شو، ښځه یې لاړه، قوم سره تباه شو. نوح علیه السلام بچ شو، زوی لاړ، دریاب اوبو یوړو. د نبی علیه السلام مبارک ته وګوره، ابو طالب ته، ابو لهب ته وګوره. ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د صفا په غونډۍ باندې کله لومبی آواز وکړو نو دا آواز کوي اے فاطمه، خپلې لور ته آواز کوي اے فاطمه د الله نه ویرېږه، که د الله نه ونه یېرېدې او د الله غضب در باندې راغی نو ګورې زما لورې خو زه دې نشم بچ کوی. اے صفیې د پیغمبر ترورې، خپل ترور ته آواز کوي د الله د عذاب نه ویرېږه. ګورې که د الله د عذاب نه بچ نه شو، د الله قهر در باندې راغی، ګورې زه پیغمبر یم ستار وار یم، خو ګورې زه نشم بچ کوی. نسب فایده ورکوي، خو په هغه وخت کې چې دا دواړه مسلمانان دي، پلار نیک سړی دی او زوی مسلمانی او زوی هم نیکي، دغه پلار دعاګانې، دغه پلار برکتونه هغه له څه ناڅه په دنیا کې هم فایده ورکوي، په آخرت کې هم ورکوي. خو چې بچی بدعمله شو، کافر شو یا بدعمله شو، خپل عمل یې خراب دی، نو د پلار یا د نیکه یا د رو یا د تربور په عمل ګور نه چې خلاصېدی. څوم د بعضې خلکو دا عقیده ده. تاسو ګورئ که نه په دې لارو کوڅو کې دا ملنګان اکثر ګرځي، مونځ نه کوي، نه جي نه، زه خو د بابا دغه یم منجور یم، بس بابا به ما بچ کوي، بابا به ما رسوي. دا غلط سوچ او غلط عقیده ده. ګوره خپل عمل کړې ښه شو، خپل عمل نو کامیاب دی، او که خپل عمل دی خراب او برباد شو، قسم دی ګورې که د بل په عمل خلاص شي. دا حقیقت ویم. حضرت فاطمه رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم به بیبیان د شپې پاسولی، نیمه شپه کې هله شب عبادت کوي. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمه رضی اللہ عنہ دواړو پسې به د شپې ورغی، رپا به سول، هله شب الله ته عبادت شروع کړي. نو که پلارم نیکي زویم نیکي، دواړه مسلمانان دي، بېشکه دا بزرګ پلار، دا عالم پلار، دا نیک پلار دې بچو ته فایده رسوي. دا الله په حکم ګورئ، فایده دی چې دنیا کې الله ولا نیکی ورکی، آخرت کې هغه پلار د برکت نه الله وسره امداد وکړي. او کله د خپل عمل برباد دی او تباه دی، دغه پلار نشي بچ کولی. او د نوح علیه السلام زوی ولې غرق شو، ولې کافر شو؟ علما لیکي د خراب صحبت ته وجه نه،
د نوح علیہ السلام سره به نه کېناستېده او د هغه کافرو سره به مجلس کو. نو صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. که نیکانو خلقو سره صحبت او مجلس وکړه به دې نیک کی، او که بدانو خلقو سره صحبت او مجلس وکړه به بد کی، خراب به دي. ښه مجلس هم اثر لري او بد مجلس هم اثر لري. اب پلیتو سره او غلطو سره کېناستېده، پلیت شو غلط شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه ته ولې مونږ په درون نظر ګورو، او قرآن حکیم کې رب العالمین مو ته په درون نظر ګوري. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة. اے پیغمبره کوم صحابه چې تا سره د حدیبیې په مقام کې بیعت وکړو زه خوشحاله. قرآن حکیم کې الله فرمایي والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل. کم خلق چې د پیغمبر ملګري دي نبی علیہ السلام مبارک، نو اغی دا کافر مقابلہ کے سخت تھی، پا مسلمانانو رحم کئی. دا سجدو نخی پا دی تندو لگی دلی دی. اللہ وی دلی دا اخکولی صفت ما پا تورات کم ذکر کردے او پا انجیل کم ذکر کردے. صحابہ اللہ صفت کئی رضی اللہ عنہم وردو عنہم. دا صحابہ دا اللہ نا خوشا دی، اللہ رضوی نا خوشا دی. دا ولی صفت کئی صحابہ و تولی وی لکہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر صحبت کردے، مرگرتیا و سر کردے. دا خو عام خبر ده که د نیکانو مجلس کې کېناسته نیک بشه، که د بدانو مجلس کې کېناسته بد بشه. مولوی صاحب د خدای پاک وبخي، هغه به یو خبره کوله د خلیل شیخ الله دې وبخي، زمونږ د کلیو نیک سړی او د حاجي صاحب حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه د هغه مرید و. خلیل شیخ وایي چې حاجي صاحب ته یو ځل لګیو چې حاجي صاحب چې ستا په دې مجلس کې مونږ ناست یو که نه، نو بس اولیاء یو بزرګان یو، او چې ستا د مجلس نه راپاسو نو نیکان یو، او چې بیا په لاره کور ته را روان یو نو مسلمانان یو، او چې کور ته ورسو نو بیا راته پته نه لګي څه شي یو. بیا راته پته نه لګي څه یو. دا د هغه مجلس اثر یي چې چاته نږدې شو د هغه اثر به لکې پیدا کېږي. د ګلاب ګل ته راواړه د جیب کې واچوه، لږ ساعت یې کېږده او بیا وغورځوه، نو ته چې هغه جیب له پوزه یوسې نو د ګلاب هغه خوشبویي به کوي. د کافرو دا سپینه ګولۍ راوړه او بکس کې واچوه، دا سپینه ګولۍ، او بیا د جامې راوباسه، یو شوارو دو شوارو د بلې د هغه جامونه د کافرو هغه بوی وي. دا ګولۍ د کافرو ګولۍ خو اثر کوي په جامو کې، د ګلاب ګل خو اثر کوي په جامو کې. که معمولی غوندې ګندګي د پنسې پورون خطا نه هغه پنسه بدبویي کوي. نو د بزرګ نیک عالم او پاک سړی مجلس کې کته کې ناستنا به اثر نه کوي. دا پوړ په جمعات کې پروت دی، دا پوړ به څوک یوسي او د ساروخ پوته به واچي نه. دا لوغه چې کومه په جمعات کې پرته ده چې زړه شي نو خلک یې هلته وغورځوي، په اوبو کې وغورځوي، یا کیلې ورته ورته کې وغه ایریم ولا اوبو کې غورځوي. مونځ پې شوي دي، جمعات سره یې ملګرتیا کړې ده. دا دغه راځي جبو ته ځي او د هغې نه لوښې راوړې او هغه د ساروخ پوته اچوي. ځکه نه دا خو یو سره ساروخ پوته واچو، دا کڅوړه چې دا قرآن شریف ته لګېدلې ده، دا رومال دی که نه، څوک به پې پوزه سوڼ کړي. ځکه نه او غټه بې ادبي ده، غټه بې ادبي، غټه بې احترامي، د قرآن شریف بې ادبي دې وکړله. ولې د دې کڅوړې قدر عزت به کوو، که خیره نه شي اوبو کې به غورځوو. د قرآن سره صحبت کړی دی، ملګرتیا ورسره کړې ده. نو که نیک سره دې صحبت وکړه او ښه خلکو ته نږدې شوې. یو بزرګ و چې د پخوا نیک سړی نو خپل استاد له لاړ وی صاحب یې اړه کې مې وسوسه غوندې وی زه هلک وم، نو ما نه یو ښځې یو زنانه د ناروا مطالبه وکړه. ما چې نه ګناه نه کوم، ځان مې ښه کلک کړ. اوس پکې شپېته او یا کاله تېر شو، بوډا شوم، اوس مې د اړه کې دا شیطان وسوسې غورځوي چې ګناه به دې کړې وه، توبه به رښتې وکړه. هغه وخت تیاره ګناه وراته ما وی بالکل نه کوم، قطعا را ګناه نه کوم. او اوس هغه ګناه نشته وړه کې مې دا وسوسې راځي، یاره دا ګناه به دې کړې وه، خیر توبه به دې ایستې وکنه. دا ولې هغه زمانه کې مې عبادت کم، اوس مې عبادت هم زیات دی او دا وسوسې راځي. هغه استاد ورته وی ټیک ده،
ولی وی هغه زمانه نبی علیہ السلام ته نږدې وه، اوس د زمانه یو 80 کاله د پیغمبر علیہ السلام نه لرې شوه کنه، زمانه پاکه وه، پیغمبر علیہ السلام ته نږدې وه، بجلی ته چې څومره کمه ځمکه نږدې وي هغه مره روښانه او چې د بجلی نه لرې شي نو تیاره پکې زیاتېږي. زمانه نبی علیہ السلام ته نږدې وه پاکه وه نو ستا ګناه تړه نه کېده، زمانه لرې شوه نو ګناه ته دیړه کېږي. خیر القرون ورته وایي د نبی علیہ السلام زمانه، د صحابو زمانه او تابعینو زمانه. نو چې نیکانو سره، علماو سره، پاکانو سره، بزرگانو سره کېناستې، هغوی سره نږدې شوې، د هغوی اثر به د باندې پرېوځي، او که د هغوی نه لرې شوې د هغوی اثر به د باندې نه پرېوځي. پوډریانو سره کېنه پوډري به شي او در باندې خامخا اثر کوي، جوارګرو سره کېنه جواري به کوي، غلطو سره کېنه غلط به شي، نیکانو سره کېنه پاکانو سره کېنه چې هغوی که مې د دین خبرې کوي الله به دیندار او نیک به دي کوي. نو د نوح علیہ السلام بچې کنعان د هغه پلار سره نه کېناسته، د هغه اتیو مسلمانانو سره نه کېناسته، او هغه بدانو سره او هغه پلیتانو سره او کافرو سره ګرځېده. الله ذوالجلال نوح علیہ السلام نه زورونه ورکوي، فلا تسألنی ما لیس لک به علم، ورې بې سوچ او بې پوی ما نه تپوس سوالونه کوي، ته د هغه بچي تپوس کوې، خو د بدانو ملګری ظاهر کې خو ستا بچو خو په حقیقت کې ستا د اسلامي او روحاني بچې نو، د هغوی سزا به ورکوم کوم چې د قوم سزا. الله بس ما چې کما خبره وکړل او سوچ مې نه وکړې پروردګاره په هغې مه منیسه، توبه وباسم. الله پیغمبر دی که راله پې چپه او زوی یې ورته خوا غرق که د نوح علیہ السلام کشتی په اوبو کې په هوا شوه. ویلي که نه ان تسخروا مني، که تاسو ما پسې نن خاندې او ټوقې را پورې کوې چې ترکان شو په وچه کشتی جوړئ، فانا نسخر منکم، یو زمانه به راشي بیا به در پورې مونږ خاندو. او واقعي چې کافر ته الله عذاب ورکوي او مسلمان ورته ګوري نو خامخا ورپورې خاندي. 6 میاشتې کشتی جناب په اوبو ګرځېدله، 6 میاشتې بارانونه و، اوبو ځمکې خوټ کولې، اسمان نه اوبه را پرېوتې، او 6 میاشتې مکمل سیلابونه بیږي. 6 میاشتې الله داسې کړل چې د هغوی هغه وجودونه او د هغوی هغه هر څه تباه او برباد شو، او دا کشتی د چکر لګی راله د بیت الله مکې مکرمې ته منله دا کشتی راورسوله، هغه تاویږي چپې وی. او بعضې مفسرینو لیکلي چې د بیت الله هغه خدای پاک اوچت که هغه بیت الله دغه دی باندې م لګیا دي اوبه تاویږي، د بیت الله خواله چې کشتی راله وي 7 چکرې م پکې ولګولې، په هغه فضا کې پې رب العالمین 7 چکرې م ولګولې. بیا هغه کشتی رب العالمین بوتله هغه عراق ته، هغه د جودي غر ته یې ورسوله. بس الله حکم وکړه اسمان ته یا سما و اقلې، بس دا اوبه دې بندې کړه، ځمکې اوبه دې ځان ته راکاږه، اسمان ته وی اوبه دې وچې کړه، اسمان اوبه وچې کړې، هواګانې شروع شوې، نور شروع شو، لاندې ځمکې دریابونه وبېدل، اوبه یې ځان ته راښکلې، ځمکه وچه شوه، تیزې تیزې خشته خشته هواګانې پې تېرې شوې، وچه کلسه شوه، د جودي غر د پاسه کشتۍ ودرېده، د عاشورې ورځ وه. قوم تکو شو، نوح علیہ السلام تکو شو، چې رالل ایس د هغه کافرو نام و نشانم نشته، اسم نشته، هغه 80 مسلمانان دي. بوتانم لاړل، بت پرستیم ختمه شوه، شرکم ختم شو، کافران مردارم شو، لاړل او جهنم ته مرسېدل. الله داسې قهر. ان بطش ربک لشدید، نبی علیہ السلام ته الله فرمایي ګورې زما نیول ډېر سخت دی، زما ګریف ډېر سخت دی، چې کله زما ګریف شروع شي زما د ګریف او زما د قهر نه څوک خلاصېدی نشي. مونږ خلک خو ډېر غاویره یو کنه، ډېر زیات غرور کوو، ډېر زیات کبر کوو، ډېره لویي کوو، خو ګورې دا وختي لویي ده. دنیا کې به لویي مو کې، پیسه به هم پیدا کې، دولت به هم پیدا کې، لویي به مو کې، خو ګورې خاورې شته، هلته به څه کې او څه پته لګي چې دې خاورو ته کله رسو. 1 غنټه پس سړی رسی که 2 پس رسی که شواروز پس رسی که 10 کاله که 20 کاله پس رسی. او دا ذات ګورې په دنیا کې هم دا وګوره، د نوح علیہ السلام قوم او د عادیان او سمودیان او د لوط علیہ السلام قوم دنیا کې رونیول. مسلمانانو هر وخت په دې وړه کې د الله یاره ساتئ، بس ګورې زمونږ د کامیابۍ نښه ده. قوم الله تباه کړ، د هغې نه پس 3.5 کاله نوح علیہ السلام په قوم کې مسلمانانو کې تېر کړل. رب العالمین ته نوې نسل شروع که خشته ښکلي سوچه مسلمانان پاکان د الله عبادت پې کو. نوح علیہ السلام مشر مو، روحانی پلار مو، پیغمبر مو، د الله احکام او حکمونه و. ای مرته رسول یو پکې کفر نو، شرک پکې نو، بت پرستی پکې نه وه،
دا اللہ عذاب پکنو میوے خدای پاک پیدا کړي زمکه الله آباد کړي فصلونه زیات شو دا هغه کافر هغه ټول علاقې رب العالمین دوی ته ارسنګ پات خشته مزیدار پاتې کړو اللہ فرمائے قرآن حکیم کے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ مونږ نوح علیہ السلام خپل قوم ته راولېږه فلبث فیہم الف سنة الا 50 عاما 50 کم زر کالے پکې تیر کړ لیکن دیو نه منل دی تکذیب وکړه مخالفت وکړه جګړې ورسره وکړې فاخذوهم الطوفان وهم ظالمون طوفان پر راغی او دا ظالمان غرق او تباه شو رب العالمین جو قرآن حکیم کې دا واقع ذکر کوي دا غي برخه ذکر کوي تنه کانو د پیغمبر مخالفت کنه کې بس دا الله خلاف پنه کې بت پرستی بنه کې کبر بنه کې که څوک د دعوت کوي څوک د دین خیدا بنه وي چې تب پلان کې راغلی مستی بنه کې کبر بنه کې دا بنه وي ته خدا ما پشانته ته خپل عبادت نه کې او ماته دا خبره بنه کې دا الله عذاب له دعوت نه ورکه د نیکانو د علماء مخالفت بنه کې او کله یو کنه بیا د الله عذاب په دنیا کې مله د آخرت هغه خوشته الله دې د خپل قهر او د خپل غضب نه په امان کې محفوظ ساتي او خپل فضل او خپل کرم دې رب العالمین په موږ باندې نازل ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 137 نمبر کے صدق شو چې پدې کې د حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ تاسو اوریدا تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کے سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي په تاریخ 10 دسمبر سن 2004 کې ټیلیفون نمبر دے 255 29 12 نو قرآن حکیم ډیر د اثر کلام دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د مکی د کافرو تنگ نو روان شو هجرت شروع د مکی یو غټ کافر په مخ راغی ابوبکر چرته دی ویره دا قوم می تنگی پریدی مینا زب هجرت کوم حبشې ته ځم وی نه تبه نه دی ته خدا قوم مشر او ته خو ډېر ښه سړی ستا غوندې سړی مونږ بار نه شړو راځه خپل عبادت کوه نا دا ملکانه نظام ولکه څنګه چې په قبایلو کې د مکې مکرمې دغه نظام هغه سردار چې ملک په ټولو ملکانو د مکې وګرځېد په ټولو سردارانو راغونډې کړ وی ابوبکر تاسو شړی تنګوی ورې دا خو ډېر ښه سړی دی زمونږ خدمت کوي زمونږ قدر کوي او دا سړی تاسو د وطن نه شړی دی به نه شړی او دی زما په امن کې دی امان کې دی بس ما امن ورکړه لکه اوس هم دې قبایلو کې چې ملک چاله امن ورکړي څوک په غږ نشي کولی دا قوم دا سرداران ورته وایي چې تا وله امن ورکړه ټیک ته خو یو شرط پرې ولګوه دی به د خپل مونځ او د خپل تلاوت په کور کې دن نه کوي بار به نه کوي که بار د تلاوت شروع کړو موږ یریږو چې زموږ دا ښځې او دا بچي ورته راجمع کېږي ځکه ابوبکر چې تلاوت کوي جاړي ورسره او ډېر په خوند کوي نو موږ یریږو چې دا زموږ بچي او ښځې مسلمانانې نه شي نو دې مهرباني وکړي کور د خپل عبادت کوي باقي موږ د غږ نه کوو هغې کافر وی ډېره ښه ده ابوبکر صدیق رضی الله عنه له دغه امان ورکړو په دې شرط چې ته به کور کې هغه وی ډېره چې څو ورځې تېره شوې د دروازې مخې ته هغې یو دونکاچه جوړه کړې وه بیا راووت په هغې یې مونځ کوو پکې تلاوت په زوره کوو جړلې نو ماشومان به متراجمه کېدل ښځې به متراجمه کېدلې هغوی به دا قرآن اورېد او د دې جړا ته به راغونډېدل او عربي الفاظو پې پوهېدل په معنا اگر سرداران رالل هغه سردار ته و چې تا خو دله امن ورکړو خو خپل شرط ابوبکر مات کړ د کور نه بیا راووت او بیا په زوره تلاوت کوي مونږ یریږو چې زمونږ دا بچي او دا ښځې د ملګري نه شي مسلمانان نه شي یا خو ته مهرباني وکړه دې پوه کړه چې دې کور ته دن نه شي او دا خپل مونځ او دا خپل تلاوت په کور کې کوي یا ته امان والا مونږ پیش ابوبکر پیش نه پرېږدو هغه کافر راغی وی ګوره ما تا سره شرط لګولی چې ته به کور د خپل مونځ کې او د عبادت پکې او تا شرط مار که بار روت یا خو کور دننه خپل تلاوت کوه او که کور نه کې نو ما ته خپل امان واپس کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ورته څه وایي وایي تا ته مې خپل امان واپس که ما نه د الله او د رسول امان کافي دی هغه سے به لګیا او تلاوت به کو قسم دې بلا کافران الله د حضرت ابوبکر صدیق تلاوت د وجه نه مسلمانان کړ نو قرآن کې رونو ډېر لوی کمال دی ګوره
دا زمونږ او ستاسو کتاب دی، زمونږ او ستاسو د هدایت لپاره دی، الله نازل کړی دی. نو دې سره محبت ساته، مینه ساته او تلاوت کوي. هر مسلمان له پکار دی که نارینه دی او که زنانه د قرآن حکیم تلاوت کوي. او دا ته تجربه خبره درته کوم، څوک چې د قرآن حکیم تلاوت کوي الله به د مرضونو او د فتنو نه ساتي. ګوره په کوم کور کې چې د قرآن حکیم تلاوت کیږي هغه کور به الله د دشمنو د مقدمو او د لانجو د غمونو نه ساتي. دا تجربه وکړئ، بالکل منل شوې خبره ده. او الله په خپل کتاب په خپل تلاوت ډېر زیات خوشحالېږي. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه یو حدیث نقل کړی دی، وی د الله به جنتیان جنت ته بوځي، نو هر قسمه خوشحالۍ به ولا الله ورکړي. ځکه د جنت خوشحالۍ خو د هغې څه اندازه نشته، د هغې به څه بیان کوو. وی چې څه زمانه تېره شي نو رب العالمین به دې جنتیانو ته وي خوشحاله شوی، هغې به وي والله وی یو خوشحالي پاتې روي. الله مونږ خو چې څه غواړو ولهم فیها ما تشتهي انفسهم ولهم فیها ما تدعون، چې دې څه غواړي الله ورکوي. نو الله چې څه غواړو ملاویږي. نو بله کومه خوشحالي ده وی نه یو پاتې ده، د دې زړه کې به نه راځي. نو رب العالمین به ورته خپل دیدار وکړي. نو حدیث پاک کې راځي چې د 1,000 کالو د جنت خوشحالي که چا کړي د جنت د دنیا نه یو سیکنډ چې د الله دیدار وکړي دا ټول به تېر شي. خوشحاله به جمعه په جمعه ته خو ورځ شپې نشته، یو شان ورځ ده، خو د دنیا د اندازې د الله دیدار به کېږي، د الله دیدار به کېږي. نو جناب بیا به څه زمانه تېره شي نو رب العالمین به فرمایي چې یو خوشحالي بله پاتې ده. وی الله بله کومه خوشحالي ده؟ وی یوه پاتې ده. وی پروردګاره د جنت هره خوشحالي مونږ ته نصیب ده، هره یوه و چې هغه ستا دیدار هم نصیب شو. بله خو زمونږ ذهن کې الله نه تېرېږي. وی نه یو پاتې ده، سوچ وکړې الله مونږ چې ستا دیدار وکړو هر څه رانه هېر شي. نو ګوره وروڼو قرآن حکیم خو زمونږ د امت لپاره نازل دی، د موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام د نور امتونو لپاره نورې صحیفې دي. لیکن د قرآن خوند ته وګوره که نه، وی رب العالمین به ورته وفرمایي چې خچک شی یو خوشحالي درته بله ښیم. نو الله به په خپل شان لایقه د قرآن تلاوت شروع کړي. او آدم علیه السلام نه تر قیامته پورې چې څومره مسلمانان دي چا په دې نه نازل چا دپاره ابه یې موري. وی دومره خوند به وکړي جنت حوري او غلمان او د جنت دا خلق خوشحالی نه داسې خوشحالي به په دې چرته نه راغلی. که خوند پکې نو جنت کې به په حیثیت د یو خوشحالی الله ولې تلاوت کوي. او زه پکې د ځانه کله کله یو ټکی ویم زه هم که د صورت رحمان تلاوت الله بیا شروع کړو چې څه خوند به یې پکې الله دې زمونږ او ستاسو نصیب کړي. نو قرآن ورونو ډېر د خوند کلام دی، ډېر د خوند کتاب دی. څومره خوشحالي چې په قرآن کې دي شي نو پې پکار ده. او جی صاحب خو ډېر خوش قسمته دی، د خاندان د درونه د ټول قوم خوش قسمته دی. نن الله د دې په کور کې یو د قرآن یو رڼا روښانه کړه. په الله باور وکړئ مونږ بیان نشو کولی د دې ذوقي غوندې خبرې دي. الله به څونه خوشحاله خلق د دنیا یو پیسه پیدا کی، یو دولت پیدا کی، یو بل شی پیدا کی، په هغې خوشحالي. او نن د الله د کتاب او د قرآن خوشحالي ده. دا ماشومه ده رب العالمین ګوره پوټینۍ ماشومه ده الله ورته قرآن زده کړي. او کور کې زمونږ خوراکۍ ته الله قرآن یاد په خدای یقینو که ما سوچ کوم خدای ستاسې احسان دی. جارې یو مولوي صاحب رب العالمین دی په قبر انوار نازل کې مدینه منوره کې وفات شوي، تاسو ټول ته معلوم. او مدینه شریفه کې بیا دفن هم دی. زمونږ د باباجي شاګرد م او د هغه مرید م. زمونږ د باباجي د وفات نه پس هغه راغی بیټک کې کېناست، ما ته یو خوب مې ولیده، قسم دې دا ما ته جاري مولوي صاحب ویل. مې څنګه؟ وی مولوي صاحب مې په خوب کې ولید، هغه سره ډېره مینه وه. نو قرآن شریف ورسره تلاوت یې کو. نو ما ورته وی چې مولوي صاحب څه کوې؟ وی یاره دا قرآن یادول مې شروع کړي دي، څو سپارې مې یادې کړي نورې مې یادوم. نو ما هغه ته وی چې مولوي صاحب ډېر نیک سړی مې تا څه تعبیر وویسته؟ نو هغه ما ورپسې کتاب وکته تعبیر دپاره. اوس مې یو دی چې کوم کتاب یاد کوي هغه کتاب لیکلی دی چې بعض خلق د قرآن شریف سره چې شوق لري او یاد کړي نی او شوق لري
پی بوڑا شو مرشی اللہ با توفیق ور کی قبر کے بے وطا اللہ ور یاد کی نماوی واقعی مولی صاحب زمان دون دا قرآن سلمینہ وچی غبر روزانہ او سپارے تی سپارے تلاوت تو دا پکم روز سے وفات کردن اب دا غر روز کم پینزے پنی میں سپارے تلاوت کرے میرا دمینہ وا دا غا محبتو رب العالمین زمان کور کی شکر دی رمخ کنم دا قرآن درس شورو دے دلتم دا قرآن درس شورو دے او گن شمیر خدای پاک دا فضل او کرم کو نو مونگا ټول پدې خوشاله کې راجی صاحب سره شریک یو حاجی صاحب تا احمد علی صاحب تا داود جان صاحب تا دیدوانو حاجیانو صاحبانو تا د ماماګانو تا د قوم تا د خپلوانو تا د دې زنانو تا ټول ته مونږ مبارکباد ورکو او پدې مونږ خوشاله یو الله دې د هر مسلمان پکور کې د قران حکیم د غرانا او د غرو خان کې راولي کم فضل چې الله نن پدوی کړی اوس به دا معشومه د قران حکیم ختم وکي راغې نه پس بیا موږ دعا وکړو ته جمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا حسد إذا وقب ومن شر حاسد إذا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم مبارك
مبارک ټول مبارک او دعا وکړه جمع دعا وکړه. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. بچے تم دعا پروردگار دا معشومه د دې نور خويندې چې دي الله د قرآن پرانه منوره کړي، خدای دین د قرآن حافظانه کړي، الله قسمتونه بختور کړي او د مستقبل خوشاله زندگی د دیندارۍ سره الله نصیب کړي. او زمونږ خورکې چې قرآن یاد کاږي تم دو کې چې الله وتعالى قرآن یاد پاتې کړي، الله ولا قرۃ تلاوت توفیق ورکړي. دې ټول کور د پاره او د ټول خاندان د پاره الله د قرآن او د دین او د اسلام او د دنیا او د آخر د هدایت او د نیکی ذریعہ وګرځولي. پروردگار زموږ په قرآن عمل نصیب کړي. یا الله زموږ د قرآن رڼا زموږ په زړونو کې کېنه. الله د آفتونو نه مساتې، الله د مصیبتونو نه مساتې، الله د بیمارو نه مساتې. یا الله که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکړي، الله که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. الله چې چا په زړونو کې څه حاجتونه شریعت سره موافق د قرآن حکیم د ختمونو د برکت نه حاجتونه پوره کړي. رب العالمین چې چا څه مشکلات دي څه غمونه الله هغه مشکلات او غمونه ته په خوشاله باندې بدل کړي. یا الله موږ د خپل قهر نه وساتي، الله موږ د خپل غضب نه وساتي. الله دواړو جهانو سرخوږي او خوشحالي نصیب کړي، د دواړو جهانو د مصیبتونو نه مساتي. رب العالمین په دنیا کې او په آخر کې عزتونه نصیب کړي. الله د قبر د عذاب نه مساتي، ځان قدم د سختو نه مساتي، د محشر د ورځې د سختو نه مساتي. د نبی علیہ السلام مبارک سی امتیانم جوړ کړي، د هغې د لاس مبارک د حوض کوثر به نصیب کړي. الله د هغې د جنډې لاندې جنت ته ورسول کړي. الله په پل صراط باندې تلل مو آسان کړي، جنت الفردوس زموږ نصیب کړي. پروردګاره چاته چې څه حاجتونه دي، چا په زړه کې چې څه حاجتونه په دې مجلس کې الله د قرآن د ختم د برکت نه او د قرآن د تلاوت د برکت نه حاجتونه ورته پوره کړي. یا الله زموږ چې څومره زنانه راغلي دي په دې کورونو کې ناستې دي، پروردګاره د هغې په سر باندې د حیا او د پردې څادر واچوي، الله د رسوایۍ نه وساتي. پروردګاره چې زړونو کې څه حاجتونه دي هغه حاجتونه ورته پوره کړي. راجي صاحب دی محترم والده ډېره نیکه بیبي وفات شوې ده، والد صاحب محترم هغې ته هم دعا کوي، دي والدین چې الله په قبرونو انوار نازل کړي. هغې د خاندان او زمونږ د خاندان چې څومره مشران وفات دي رب العالمین دی د ټولو په قبرونو رڼا او انوار نازل کړي. او چې څوک جمدي دي مشران یا مونږ الله دې مونږ ته د اسلام د هدایت زندگی نصیب کړي. الله هم د شیطان د نقش قدم نه وساتي، الله هم د شیطان د رسوایۍ نه وساتي، الله هم د شیطان د وسوسو د خواهشاتو نه وساتي. الله زمونږ په زړونو کې خپل او د خپل حبیب مینه واچوي، د قرآن مینه واچوي. الله که زمونږ نه څه تقصیرات ګناهونه شوي دي یا الله د هغې عفو او معافرت نصیبه کړي. دې ماشومې ته بیا هم دعا وکړې الله یې نیکمله صالحه لویه کړي سره د نورو خویندو. او حاجي صاحب دي ما ته څه دعا ویلې د هغې په زړونو کې څه حاجت دی، دعا ورته وکړې چې الله تعالی هغه حاجت ورته پوره کړي. د چا زړه کې څه حاجت دی الله یې ټول حاجتونه پوره کړي د مسلمانانو. ګوره لویه خبره د الله رضا ده. دا دنیا که دا هر څه دي که نه، د چا مال دی او که دولت دی دا ټول پاتې دي. دا تاسو د نږدې مرګونو ته ونه کتل، د بختیار حاجي صاحب مرګ زمونږ دپاره څومره لوی د عبرت مرګ دی. دا دعا وکړئ چې رب العالمین زمونږ نه راضي شي، یا الله ته زمونږ نه راضي شي، یا الله زمونږ نه راضي شي، یا الله زمونږ د زړونو نه بغضونه او حسدونه لرې کړي. الله د غیبتونو او د چغلو او د دروغو نه الله مونږ وساتي. الله زمونږ په ژبه، زمونږ په لاس، زمونږ په بدن هغه عمل نصیب کړي چې پروردګار ته پرې خوشحاله وي. په کوم عمل چې الله ته خفه کېږي د هغې نه مو وساتي. ډېر فراخ مال د حلال م الله نصیب کړي او د بیت الله شریف او د مدینه منوره بار بار ملاقاتونه الله زموږ نصیب کړي. الله چې دا څومره ملګري دلته ناست یا کور کې زنانه ناستې دي، خدای په جمع د سوال کوو هر مسلمان بیت الله ته بوتلی کړي، د هر مسلمان په زړه کې د بیت الله مینه او محبت واقع کړي. پروردګار څومره دا ماشومان چې ولاړ دي الله دا ټول ماشومان نیکمله صالحان لوی کړي، دې زندګۍ بختوره کړي، دې زندګۍ د خوشحالو کړي. حاجي صاحب چې کوم خیرات پرې دعا وکړي چې الله ورته قبول او منظور کړي. په قرآن یې خوشحالي وکړه الله دوی خوشحاله کړي. الله ستا په کلام یې خوشحالي وکړه الله ته دوی خوشحاله کړي. الله ستا د کلام سره مینه وکړه الله ته دوی سره مینه وکړي. الله ستا د کلام عزت وکړه الله ته دوی عزت وکړي. الله ستا کلام سره محبت اظهار وکړه الله ته دوی سره محبت اظهار وکړي. زموږ حافظ بشیر صاحب هم بېګا سي ناصفاني وکړه، ده ته هم دعا وکړي د ده زړه کې مې یو حاجت ته چې الله یې وله پوره کړي، الله یې خیر نصیب کړي. الله زموږ د ټولو رب العالمین فرمایي چې یو انسان بل سړي ته سکیمونه سازشونه جوړی، دا په حقیقت کې هغه بل سړي ته نه دي، دا د خپل ځان ته دي.
مسلمان لندی پکار چه دے بل مسلمان تسکیم جوڑ کی سازش وتا جوڑ کی داغی عزت اخلی داغ جن پسے لگی دلی داغ پیسے پسے لگی دلی سازشی سڑے عموماً د خپل سازش په خپل اخکار کیږي دا د الله د کتاب وینا ده حضرت نوح علیہ السلام قوم چې کله داغه نافرمانی وکړه 9.5 کاله نوح علیہ السلام خپل قوم ته دعوت او تبلیغ وکړ قوم نسمید د نوح علیہ السلام ډیر زیاته بی عزتی کولا او ډیر به تنگاو ګوره پیغمبرانو الله د برداشت ډیر لوی سینه ورکړي لس کالم سوک دیو قوم سره داسې نشي تیرولی 15 کالم نشي تیرولی کم قوم سره چې حضرت نوح علیہ السلام 9.5 کاله تیر کړل دا الله د کتاب وینا ده او 9.5 کالو کې صرف او صرف تقریبا 3 یا 15 یا دا او یو دا تیو کسانو لگی اختلاف پکشتا خدا او یو او دا تیو کسانو پا مینس کے خلق مسلمانان اندازو لگوے چی 9.5 کالو کے سمر خلق با پیدا شوی سمر بچی پیدا شو نا امید شو مایوس شو رب العالمین تے التجاو پرچے اللہ انی دعوت قومی لیلا و نهارا ما خو در دعوت و تبلیغ په سلسله کې د خپل قوم ته نروسته کتلی دی او نه د شپې دروازه مم کوشش کړی دی ا د شپې مم مهنت کړی دی فما یزيدهم دعائی الا فرارا چې څومره دی له دعوت ورکوم بلنه ورکوم هغه مرمانه تختی سوکم یواز روز نه د شپیم لګیم مهنت مې او مشقت مې وکړ پکار دي چې ما ترا نږدې شي مان تختی نو چې او وਹੀ مې ټکای مې بیزت کای مې خبر را پسې کای کنزل لا تک استغس پور را توي تنگ شو نو خیر وکړه رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اللہ چې د کافرانو نه په ځمکه کورم درنه بچ پاتې نشي زی غوسه کې چې کورونه برباد شي انك انتظرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا پروردگارا دا چې کم او یا اتیا کسان می مسلمانان کړي دار له واپس خرابای دا او یا اتیا کسان را له بربادای او که څومره بچی د دوی پیدا کیږي نو اغا بچی دا دین زیادہ رامیان دی لکہ ما پی ازمائشو کا 9.5 کالا کے پدے 9.5 کالا کے چلا دین کم بچی پیدا شو ولا یلدو الا فاجرا کفارا اغم دیر گندا و ناشکر و کافر تے پیدا کیے گی نو دا دینم دا ایمان و دا اسلام تمنشتا او چې کم ته پیدا کیږي د دین زیات رذیلان دي حرامیان الله ذل جلال ورتا وحی اوله گله چې یو کشته جوړه کا لکه سوال دې دا سیو چې د دې کور در نه پاتې نشي کاذاب پر ولم او دوی وجنم پرې چې دا کورونو مرد برباد کم یو کشته جوړه کا الله کشته بسین جوړم زه ترکان نه ما کشته خو چې څوک جوړي هغه سړی به جوړي چې هغه ترکانه چل ور دي وی وصنع الفلك باعیننا الله فرمای مونږ درته چل خایو شاگردی به زمونږ استادی به شاگردی بستا زمونږ مونږ درته استاد درکو وصنع الفلك باعیننا مونږ دې دا کشته د جوړولو نگرانی درته مونږ کو شابه دا چل کوا داسې کوا داسې کوا داسې کوا کشته روانه کړه څوک چې گمراه شي کنه
عبدالرحمن بابا وی دا خدای بیلار پلار نشی رحمانه که 1000 نصیحتونه ورته وکړي دا خدای بیلار به پلار نشی رحمانه. نو نور پکار دا و چې لږ غلی شوی وي اوسه پورې پیغمبرو سے ترکاڼي جوړ وکړه. دې ته پیغمبر و چې کشته جوړی. چا به وایي کشته خو خلک دریاب کې جوړی په اوچه ډاګه کشته جوړی دلته اوبه کم دي کشته سره جوړی. قوم سازش شروع که راتلل به په هغه کشته کې به ورته اودس ماته کوو. او زمون مفسرین حضرات لیکي چې نوح علیہ السلام کوم کشته جوړ کړه هغې له مختلفې طبقې جوړې کړې چتونه چې دې چت کې به انسانان دي کې سړي دي کې ښځې الله ورته ښولي دا حیوانات بم ځان سره کشته ته دننه کې د دې نسل هم چې ختم نشي یو جوړه حیوانات دا پکې دا فلانکی حیوان ځای شو دا د فلانکی دا د فلانکی چتونه او خانې یې پکې جوړې کړې وې دی براتل پکې به لوی او دسمات کو چې مردار بچتا حیوان یا سر مردار شو اب هم پکې غورځول د کشته نه لوی ډیران جوړ شو. حضرت نوح علیہ السلام رب العالمین ته التجا وکړه چې الله دا څه په مصیبت اورېدلې ما دې سره څه وکړم کشته خو او چې څومره ګندګي پکې کېدله اوبه به پیچولې متیازې به پکې کول د ډن خټې به راوړې پکې به چول مردار سپي او مردار حیوانات یې پکې غورځول. الله دا څه په مصیبت اورېدم دې سره څه وکړم. ولا يحيق المكر السيء الا باهله. رب العالمین فرمائی چې څوک چاته سکیم جوړی اپکې خپله پریوزي. عبدالرحمن بابا وی کنه وی کوهې مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوی په غاړه لار شي ته خو بل ته کوی که نه هسې نه ستا خیال نه و ته پې تېر شي او پکې پرېونځې بیا به څه کوې. ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. قرآن حکیم کې الله وی دا خلک هم سکیمونه او سازشونه جوړی خو د دې د هغه سکیمونو او سازشونو د ختمولو چل ماله راځي. دی په پټه طریقه زما پیغمبر ناکام کول غواړي دی په پټه طریقه زما د دین مقابله جوړې سکیم سازش خو پټ شی دی که نه. الله وایي د دې د پټو سکیمونو سازشونو نه زه خبردار یم د دې وبال د دې جزا د دې سزا زما په اختیار کې ده دا زه کولی شي. نوح علیہ السلام ته الله ذوالجلال حکم وکړه چې ته خپل کار کوه باقي زما کار ته کشته جوړوه. کشته تیاره شو په داسې حالت کې چې د کشته هره یوه طبقه او درجه دا د قوم د متیازو او د غلو او د ګندګۍ او د مردارۍ نه ډکه شو. غټه کشته ده الله دې سره به څه کوم ته ما ته پرېږده دا زما کار دی. او دوی به خندل چې راتلل به اودس ماتې نه د کشتۍ په غاړه به کېناستل پکې به اودس ماتې کوم. الله په بیماری ولګوله یو قسم بیماری په دې قوم ولګېدله چې وجود یې ټول سخا شو دانې پې راوختې خارخ پې راوخته او دننه وجود یې څه کې په دې خوله کې او په دې سپېمو کې او دننه په دې کولمو کې او په دې غوږونو کې هم دانې راوختې. هغه زمانه کې چې کوم علاج و هغه کوخ نه جوړېدل ځان به یې ګراو او وینې او نونه به ترې بهېدل. الله پې یو غضب او قهر راولېږه. دې سره پکار دا و چې توبه الله ته استوي. ګوره ما تېره جمعه درته وویل که نه چې یونس علیه السلام الله ته رجوع کړه راغلی عذاب ته الله لرکړه. دې له هم پکار ده چې رب العالمین ته رجوع کړی وی چې خدایه د عذاب رانه لرکه. رجوع یې نه کوله او مغسې خندا به یې کوله. یو ځل چې تر شپې یو کس راغلی دی دغه دانو والا او دغه ننکو والا او دسمات یې کو کشتۍ ته ورغورځېدلی کشتۍ کې لامبو مامبو والی د په هغه خپله ګندګۍ کې تېروتی دی چې راوتېری الله جوړ کړی دی. هلکه ته په څه شوې هلکه دا خو کشتۍ ته ور پرېوتم او چې راووتم جوړ شوم بس یو به تو کشتۍ کې به یې غوپه واله او چې را به وتېده ټیک کېده به ټول ښځې نر په خپله تلل او مغه غولو کې چې هغه کوم متیازې او دسماتې او مردار سپي او ګندګي پکې او ډیرانې ته جوړ کړی و په هغې کې به یې غوټۍ والې او لمبل به یې پکې او چې راوتل به جوړېدل به لکه شفا خو په دې کې دی. نبی کریم صلی الله علیه ګنده سړي د الله
علاجم گنده مقرر کړي. دا د خدای شان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو قوم راغی، 4 کسان د عرینی قبیلې او 3 کسان د عقل قبیلې، عرینیین ورته وایي. مدینه منوره کې چې راغلل خېټې وپړسېدې. حضور پاک مبارک ته تپوس وکړ، هلکه ولې؟ وی صاحب د مدینې شریفې د آب و هوا را باندې پاکه رانله، حالانکه د مدینې منورې آب و هوا ډېره مزېدار او پاکه ده، خدا ورته پلیتو، دا پې صاف او پاک نور راغلی. وی تاسو باندې په وطن کې به دا بیماري راتله وی یو، وی څه چل به هم کوو؟ وی مونږ به د اوښانو پیس کل او د هغې متیازې به م څکلې، نو جوړېدو به. نبی علیہ السلام ته خو پته ولګېده چې دا پلیت دي، خېټې هم پلیتې دي او وجودونه هم پلیت دي. د بیت المال اوښانو وی ځای لاړ شه د بیت المال هغه اوښانو ته او د هغې پی مسکې او متیازې هم څکې. دی لاړل هغه پی به یې مسکل او هغه متیازې به یې مسکلې. جوړ شو. چې جوړ شو هغه د بیت المال چې د اوښانو کم سروونکي او څوکیدار و هغه یې مړ کړ، شهید، او هغه اوښان یې وتښتول، په مخ یې کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چالو وی صاحب هغه 2 کسان چې ته اوښانو له لېږلي و د اوښانو پی و متیاز یې څکل جوړ شو، هغې خو هغه ډاکه واچوله، اوښان یې وتښتوله، سړی یې مړ کړ. پیغمبر علیه السلام ورپسې لښکر ولېږه، دې غرمه ټیم کې یې راونیول، را یې وستل. دا دومره بدبختیانو چې هغه کم د اوښانو د پیغمبر علیه السلام کم سروونکي و د اوښانو یا سارې نومو، د هغه نه یې پوز هم پرې کړې وه، لاسونه هم ترې پرې کړي وو، خپې هم ترې پرې کړې وې، شونډې وروځې هم ترې پرې کړې وې، او اور یې ګرم کړی و، اوسپنه یې په اور کې ګرمه کړې وه، هغه یې وله په سترګو کې منډلې وه. نبی علیہ السلام مبارک وی ښه دې ظالمانو خو ډېر لوی ظلم وکړ. یو خو یې زمونږ سړی مسلمان مړ کړ، دویم مرتد شو، مسلمانانو اسلام یې راوړی او مرتد شو، دریم ډاکوان دي زمونږ نه اوښانو تښتول او فساد فی الارض په ځمکه کې فساد وکړ، مرتد شو. وی دې سره هم دقه چل وکړي، مړې کړل او په هغه سنګستان کې وغورځي. حضور پاک مبارک فرمایي چې الله په حرام او په پلیت شي کې شفا نه دا چولې، شفا په پاک سیز کې وي، پلیت کې نه. مونږ له بعضې خلک راشي که نه، یاره صاحب ډاکټر راته وایي چې لږ شراب استعمال کړه، شراب وڅکه نو جوړ به شي. په شرابو کې شفا نشته، ګور په حرامو کې شفا نشته. خو دا بعض انسان وجود پلیتي، د پلیتۍ بلدي، نو هغه پلیتي ورسره لګي، پاک شي سره پاک شی لګي او پلیتو سره پلیت شی لګي. بورا په ګلونو کې خوشحالی او ګونګټ په سوټو کې خوشحالی. وی د بورا او د ګونګټ دوستانه و یو بل سره، ناغه بورا دی ګونګټ ته وی اشنا ټول عمر دی په ګندګۍ کې تیر کړی دی، راځه چې نن در باندې د میوو د ګلونو سیل وکړم. وی دا ډېره ښه ده، چکر یې ورکړه، په یو یو ګل به یې ګرځاو. که ستاسو خیال وي د بورا او د ګونګټ شکل هم تقریبا یو شان دی، یو لږ اوږد دی او بل غونډی دی. په ګلونو یې وګرځاو، په میوو چې مازدیګر شو، وی اشنا څنګه؟ وی سیل مې در باندې و، که څه خوند یې واخېست که نه وی نه. وی دا دومره خشته مزېدارې خوشبویه چې وی، وی زه خو پیسه هم نه یم پېښه، نه په خوشبویه پېښه ویم او نه را باندې څه خشته بوی لګېدلی دی، زه خو د هېڅ نه هم نه یم خبر، نیکبخته او وجود یې مړه وی. وی ما خپل ډیران ته پرېږده چې ورشم لتې پکې ووام، طبیعت په مې برابر شي. بورا وله وزر اوچت کړ، تورېږه وی زه تالاشي علم چې وزر یې وله اوچت کړه، د وزر لاندې سوټه یې نښتې وه. ستا د وزر لاندې سوټه یې نښتې ده، جیب کې د ځان سره ګندګي په مخه کړې ده، نو ته په خوشبویه څه پوهېږې؟ نو ګنده شی چې دی د هغې علاج ګندی بیا. په روغ سړي شراب صاف نه راځي، خو په شرابي صاف راځي او سره بلدي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په حرامو کې ګوره شفا نشته، حرام مې استعمالوي. هغه سړي ګنده و هغه 2 کسان، نو هغه متیاز یې ګنده چې اوس کلې په هغې باندې جوړ شو. دغه رنګې رب العالمین دغه د نوح علیه السلام قوم ګنده دانې پرې راوختې. اوس هم بعضې خلک زمونږ په وطن کې بعضې خلک یو غلط کار کوي چې چېرته دانې پرې راوخېږي او یا چې د ده خلک وي متیاز یې پرې وکړه، اخوا شو متیاز یې پرې د پاسه وکړي. متیاز یې پلیت شی دی، متیاز یې مه کوئ په زخمونو، دا ګورې ګناه ده.
او څوک ولا ساروي سوټه دغه کی څه ورته وایي ګړوبې کی هلکه وایي ساروي دا سوټه ولا ګړوبې کو د پاسه پې واچوه دا ساروي سوټه ګړوبې نه کوي ګورې دا ښه خبرې نه دي یو چې پکې پرېوت هغه زه خو جوړ شم بل به م ورته غوټه بیواله بل به م ورته غوټه بیواله بل به م ورته غوټه بیواله د کشتۍ او باغه ډیران ختم شو دې بیماري ختمه نه شو هلکه اوس به څه کوو نو تلل به په بالټو کې به یې اوبه راوړئ او د کشتۍ هغه دیوالونه به یې پینځل او د هغه کشتۍ پې داسې صفا کړه لکه چې په لرګي د پاسه ریګمال ومږي او هغه اوبه به یې بیا راغېشتې څکلې به په سپېمو کې به یې مچولې په خولې کې به یې مچولې چې دا بیماري رانه ختمه شي نوح علیه السلام ته الله وې ملګرو ته یې په دقه لوړ میدان ورته کښېنئ ورته ګورئ اوس هغوی مخکې هغوی خندل اوس ورپورې تاسو خاندئ ګوره هغوی سازش وکړه او سکیم یې جوړ کړه حضرت نوح علیه السلام و مسلمانانو ته پروردګار په هغه سکیم او سازش کې قوم واچو که نه نوح علیه السلام ته الله محفوظ کړه سازش به نه جوړه سکیم به نه جوړه دا ډېره لویه ګناه ده او خطرناکه ګناه ده او که سازش او سکیم دې جوړ کړه دا زما وینا نه ده دا د الله وینا ده د رسول الله مبارک وینا ده چې هغه سازش او سکیم سزا به په دنیا کې هم ته الله درکوي او په آخرت کې به هم درکوي حضرت موسی علیہ السلام د تره زوی د قارون الله موسی علیہ السلام له عزت ورکړه د بعضې خلکو د انسان عزت نشي برداشت کېدی چاله چې الله عزت ورکړي یا چاله الله مال ورکړي یا چاله الله بچي ورکړي یا چاله الله کور ورکړي یا نور نو د عامو خلکو هغه برداشت نه کېږي چې اوهو دی خو پرون غریب و دا نن مالدار ولې شو دا خو پرون خړه جامه و دا نن سپینه جامه ولې چولې ده دا خو پرون چې عزت نه کو نن خو څوک ورته کوزېږي او څوک پاسي خلک عزت کوي دا ولې نو بیا ورته عموما خلک سازشونه او سکیمونه جوړوي دا ډېره لویه ګناه ده الله دې ته وساتي نو حضرت موسی علیه السلام له پروردګار عزت ورکړه قارون پړه کې سوچ وکړو چې دا څنګه چل دی دی لږ ته وګوره مالدار زیم قرآن حکیم کې الله فرمایي چې قارون له الله دومره مال ورکړی چې د هغه د خزانو کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې یو کسې کنجانې نه شوې ګرځولې لویو ډلې به د خزانو کنجانې ګرځولې نو خشته زیمه مال ما سره دی نوکران زما دي اوښان او ګډې چیلې او ځمکې زما دي او عزت د ده دی حضرت موسی علیہ السلام ته اسکیم او سازش جوړ او ډېر خطرناک دومره خطرناک سازش یو ښځې له پیسې ورکړي وی دا پیسې والا او چې کله موسی علیہ السلام تقریر کوي نو ته به پاسې او په ده به الزام ولګې چې دې موسی علیہ السلام خو ما سره بدعملي کړې دا څومره خطرناک الزام دی ګوره څومره لوی جرم په یو پاک انسان او بیا په پیغمبر الزام لګول ډېر خطرناک جرم دی حضرت موسی علیہ السلام قوم ته پاسې تقریر یې کو او د بني اسرائیلو ښځې نر ورته ناست دي هغه له خو الله پیغمبر له خو الله ډېر لوی تاثیر ورکړي هغه ښځه پاڅېده او موسی علیہ السلام ته اواز وکړه غوندې چپ شه ای خلکه وی دا سړی تاسو ته تقریر کوي او تاسو ته نصیحتونه کوي او منځ کې راده دا حالت دی خو چې دا خبره وکړه بس موسی علیہ السلام باندې الله چراغ چې خدای دا څه شو ښځې له اواز ورکړه غلطه دې ووې وی ستا دې په هغه ذات قسم چې د اوه اسمانونه پیدا کړي او دا ځمکې پیدا کړي رښتیا وایه ګنې داسې خیره درته کومه چې پته به درته اوس ولګي ښځه وړه کېده او په یاره شوه وی زه معافي غواړم ما معاف که وی ال وایه وی دغې قارون پیسې را کړي هغه دولت را کړی دی او پیسې را کړي چې د الزام به لګې هلې ووی فورا موسی علیہ السلام فورا ځمکې ته حکم وکړ هغه خو پیغمبر ورته پته ده چې زما خبره الله مني وی راکړه دا سړی ځمکه وشلېده او قارون پکې وردن نه شو د چغې جوړې کړې موسی ما معاف که ښځه یې معاف کړه مسمانه غلطي شوې ده ما معاف که وی راکاږه ځمکې نور راښ رو رو به ځمکې راښکه او ده به چغې والې چغې به یې والې چغې به یې والې تر دې حده پورې چې ځمکې مکمل غیب که نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دی با پدے پوند باندې پزمکا کتابیگی دار دا سزا دا اور رو بلاندی کیگی اور تر قیامت پور امدقا سزا دا اللہ دی مسرتی دا اللہ دا قہر سر گوری سے سم ندی سازش جوڑ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا او دا سے خطرناک سازش چی پیغمبر بدنامول چی دا پیغمبر بدنامی راغلی وستاتو تا خیال چی مولا دا سے بدنام کا دا آغا خبر تا بیا سوک وگی آغا پس بیا سوک منس کئی پراپیگنڈا اور پس خلق کئی دا دین بدنامی وسر رازی مقصد دو چی دی با بدنام کم خلق بماتا متوجی شی اللہ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اساتو دے اللہ پخپل قہر و غضب کے گیر رب العالمین موسیٰ علیہ السلام توی دا پیغمبر اللہ سے رخپل نیاز کئی ویولا دے پہ یخشو ویا واللہ موسیٰ علیہ السلام پر پیغمبرانو کے دا جلال خاوندو تیزی پکڑے روا معافی خوی دنا دیر زیادتے و گفتے و معافتے نکر وی اللہ ما سمرا خطرناک جرم ہے کو او پا میں سونا خطرناک الزامو لگاو نو دی دا پاسا با ما سنگ معاف کرے وی گورا معافی دا نا وقتا معاف کرے با دیو وی تا تے سونا پا سونو چغی در تا والے معاف دے نکر او وی کما تے دغا وقت یو چغم والے ولو ما معاف کو حالانکہ اللہ پا خپل پیغمبر دے خپکی دا اللہ خوڑے لوی رحم خوڑے لوی کرم و مہربانی رکھن اغنم دغا وقت کی دا سوچ اڈوراتے نا چی اللہ تا چغا ہوا موسیٰ علیہ السلام تے آوازو نکول موسیٰ علیہ السلام لکھوی لپخ کرے لے والا سوزولیو دغا رنگی حضرت موسیٰ علیہ السلام چکل فرعونیان اللہ غرقل جولوی میدان دی وادیتی حقیتلا اللہ پیڑے لوی احسانو کا پا قومی پا وادیتی ہے کہ ورطا اللہ چینے پیدا کی دا یخو مزیدار و خشتا و بوچینے او سور پکنو نو اللہ تعالی ورطا اوریز راوستا اغوریز پی دا پاسا سور کرنو پا دے قوم او دا خوراک انتظام نو پروردگار ورطا سیسے دا دی ملدانو نگٹی وی سلوا ورطا نبے کی وی سیسے وطا اللہ را دون زیادت کل جدیب بسرانی ولی ولالولے بے قولے بے پخولے بے او ترنجبین پا دی ایران پا دی علاقہ کی گی لکسنگ کی زمون پا پلوسا کی چیر کی گی چیر دقا رنگے بوٹی بیو پاگئی کے دا غراق والا والا بوٹی بیو پاگئی کے دا چیر را پیدا کی گی آغا دیر اعلا خوک شیر دیر مزیدار او دا وجود دا پارا دیر طاقت من شیر نو قرآن حکیم کے اللہ تعالی دا نعمت پا شکل کے بیان کی انزلنا علیکم المن والسلوى دا سیسے اعلا وخا بے خوڑا ترنجبین بے خوڑا او مزیدار اعلا قسم ابول پروردگار پیدا کرے ویغا بے سکلے او ہر وقت بے پسر باندی وریز و یخ مزیدار اعلا بادون بلگی دن بنی اسرائیل خوشحال شو اللہ تے رجوع کچی اللہ زما دا قوم چی جن تیری دا جن دا تیری دو بے سے طریقی بے تراش کوہی تور تا او ما سر یو سور ودے تیرے کا کوہی تور کے تیرے کا زبدل یو قانون درکم یو دستور العمل بدرکم یو قانون دا غیلان دے بستا قوم جن تیرے موسیٰ علیہ السلام لال کوہی تور تا التکی یو اعتکافو کو سلوی خروجی پورا کرے رب العالمین ورد تورات ورک کہ دے تورات دا زما کتاب دے ما در لدرک او دا پتختو لکلے شوی تورات ورک دا زان سر یوسا ما چے در تپدے کی سجی کلی استا قوم دے ردی مطابق جنتے رہے دا استا قانون شدہ قوم دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام چی سنگا کوہ تور تلا غر تلار چی التدے تکافو کم پدے قوم کی اس پیرہ سالے وقت سامرے ہوئے قرآن حکیم کے اللہ پدہ غنوم یاد کرے دا دی سامری نم موسیٰ خپل نم او دا موسیٰ علیہ السلام نم موسیٰ دوارا چی کم وقت کے فرعون خو اعلان کرے یو وقت کے وی چی کم نارینا الگ پیدا کی گی دا بوجنو ولی نجومیان ورطویلیو چی یو الگ پیدا کے دو والا دے
او دا غالک بستانه بادشاہی اخلی او اب استا دا ذلت ذریعہ گرزی. نو دا اعلان وک وی بنی اسرائیلو کی جسم علکان پیدا کی گئی وی دا دالک بنی اسرائیلو کی پیدا کی گئی آغا وجنے. بیا اعلان وکا چی یو کال قوم ورطا گیلو کلوی دا لکان چی دول ملشی دا معشومان نو دا چکم بوداگان و زوانان دی دا بملشی او نوی نسل خطا ختم کن زمون خدمت پسوک کئی دا بنی اسرائیل نو بدوی خدمت اغشت دا فرعون قوم وی خیو کال معشومان وجنے و بل کال مو وجنے. رب العالمین موسیٰ علیہ السلام پیدا کی چی پیدا که دا اللہ پا حکم یو صندوق والا جوڑ کمو او اگر پا صندوق کے بند کماشو او دریابتے غردو یہ دریابتے غردو دا زما کار دے. او سامرین پیدا شو دا سامری مورم بے چی دا معشوم زما مخ کیو دا فرعون کارندرہ شی وجنی ہے دا خودر گران کار دے. نو دے مور دا معشوم بوت دا سامری دا غنو موسیٰ نو زنگل کیو غردو یہ زبس کمری دا ما دسترگو نا پناخو با ملشی کن لکه دا فرعون کارنده گردی و معشومان دا مور مخ کے لالے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر اللہ دا فرعون کورتو رسو دا فرعون پا کور کے تربیتو شو او دا کا سامری کی دا غنو من موسیٰ اغلب جبریل علیہ السلام راتاو دا اغا تربیت جبریل علیہ السلام کو گور اللہ تا دا سامری تربیت جبریل علیہ السلام کو او دا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تربیت فرعون کو. وموسیٰ الذی رباه جبریل کافر وموسیٰ الذی رباه فرعون مرسل. اغا موسیٰ چی سامری تربیتو کا داغن غٹ کافر جوڑ شو چی جبریل علیہ السلام تربیتو کا داغن اللہ غٹ کافر سامری جوڑ کا. او اغا موسیٰ چی فرعون تربیتو کا داغن پروردگار پیغمبر جوڑ کا عقل پکی کار نکی. نو دا سامری چی سنگا لویشو جبریل علیہ السلام با پا اسراتا نو چی اس با پا کم دے قدم کی خود یا جبریل علیہ السلام با پا کم دے اخپا کی خود آغا زی بزرگون شو شین بشو نو دب آغا خور راواغشتا و زان سر بے سنبال کرا داروان معشوم چی دا گوھے اقلمن دی دو کسن آسا قلوی ربو مولی سے اللہ تعالیٰ پا قبر انوار نازل کی وغو بروانے کو اگر بوی داروانے پاتل کی گی دا قلمن یہ قمقل معشوم روانے نکے دا حقیقت نو اگر خور ایدان سر جمع کولا یہ چلوی چو خور بسخکے کی گردوی کسی چلشتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چی پکل دا فرعون نتصر دا قومنا نو دا بنی اسرائیل کالی و سر و سر زر و سپین زر فرعون سر دا قوم اللہ غرق چی وادی تیح دا دیو رسیدل او موسیٰ علیہ السلام دا اللہ ملاقات تلال چی تورات پر کی سامری دے قوم توی وی علکہ دا کالی دا غن کے وی دا خو آرام دی دا خو مونگ دا فرعون دا قوم نراغشتی دی قوم وی دا خو جورے گا موسیٰ علیہ السلام راشی وی نرا غن بیکو نو چی موسیٰ علیہ السلام راشی نو دا غنو بیا تپوسو کن وی دے رہا کالی تے غن کرل او دا سر زر دا کالی ټول ویلې کړل او د سخی او ډانچې پزمکه کې جوړ کړل طالب دا سر زر په هغه کې ور واچول سخی ته جوړ چې سخی ته جوړ ک نو هغه خوره چې د جبرئیل علیه السلام د قدمونو د اس د قدمونو ځان سره ساتلې و هغه خوره راواغشته او دا هغه سخی په خپل کې وغورځول سخی چې جوړ سلويخ ترد موسی علیہ السلام الته اعتکاف وکړه او قوم سلويخ ترد سخی عبادت وکړه ټول قوم نو بعض کسان پکې سمم او هارون علیہ السلام ارور د پیغمبر دغه ورته نصیحتونه کول خو قوم کم ځای صبر دا غوی د سرو درو سخی ته ګور او چغه ته ګوره معلومیږي دا چې دا د موسی علیہ السلام خدای دی الته الله پاک موسی علیہ السلام له تورات ورکوي ها دا تورات واخلا دا استاد قوم د جند تیرېدو ذریعہ شو دا قانون شو او چې ورشه نو قوم د پلوي غم ولیدل الله غسنګا وی الته د سخی عبادت شروع کړل چې څنګه راغه او قوم ته او قتل چې دی خو سخی ته په عبادت پراته دي نو په خپل مشرور په هارون علیہ السلام ورمنډ د سر نو د ګیرې نه کلک راونیو وی دا وته نه قتل تاګه مال براغله وی ما ته بدل ویلو
ورته وی وروره ما ورته ډېر نصیحتونه کړي دي خو زما نصیحت په اثر نه دی کړی ما ډېرې خوارۍ کړي دي او تا له ځکه درلم چې بیا به تا وی چې قوم دې دغسې پرېښود او ته ما له کوهې تور لرالې موسی علیه السلام غصه و که نه په دې غصه و چې ظالمانو الله د سره څه وکړل ستاسو دشمن فرعون سره د ټول قوم نه الله هلاک که تبی که یو من او سلوا ترنجبین او سیسی در باندې الله وخوړی د نور د تاو د بچکولو د پاره در باندې الله وریځ راوسته د خوږو اوبو چینې درته الله پیدا کړی نو دومره ناشکري مو کړه چې بیا هم د سخي عبادت شروع کړو سخي ته هم خدای ووایي په ټولو حیواناتو کې د سخي نه قمقل شی بل نشته هغې ته هم خدای ووایي سامري ته یې ویې راشه اوس موسی علیه السلام هغه سخي ته اور ورته که او ویې سوځو وی دا ستاسو خدای دې غوږ ورته کېږدی اوس دلی سوځوم خدای څوک سوځولی شي او سامري ته یې خیرې وکړې وی تا خو سازش جوړ کړه که نه سکیم دې جوړ کړه چې دا به خدای وي او دا خلق به زما تابع شي چې و خدا خو سامري الله خدای جوړ کړه خدای خو راله دې راوسته نو ستا دا سوچ و دا دې فکر و زه وی په ټول ژوند کې به ستا دا طریقی چې تا باندې به خارخ لګېدلي او چې څوک هم در پورې ګوته جنګي نو چغې به وی ګوره سازش یې جوړو پروردګار سزا ورکړه که نه ولا یحیق المکر السیئ الا باهله الله سزا ورکړه داسې سزا چې څوک به جنګېدل لا مساس ما له ګوتې مه راوړی څوک به لکه سامري دا ګورې ګوتې راله راونړی چغې به یې والې جړل به موسی علیه السلام له به راته وی نه تا غلطي کړې ده زه اوس دقه ستا سزا شوه تر مرګه پورې نه به دله ښځه ګوتې در وړی شي دا ګوره ډېر ګران ژوند دی الله دې مسلمانو سره نه به دله زوی ګوتې در وړی شي نه ډاکټر او نه طبیب او نه دوست او نه یار نو سازش او سکیم چې بل ته جوړی دا د وخت نه یقین راوله په دا خپل زړه کې چې دا سازش مادي مسلمان ته نه دی جوړ کړی دا مې ځان ته جوړ کړی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه کې زندگی وه الله ورته خپل تره او خپله چاچي دشمنان کړل ابو لهب او د هغه ښځه ابو لهب به په پیغمبر علیه السلام غزارونه کول خلق به ورته لمسول او د ابو لهب چې کومه ښځه وه د پیغمبر علیه السلام چاچي وه تره ښځه هغې به څه کول هغې به غنې راوړې او پیغمبر علیه السلام ته یې پیلارو کې اچول اوس د شیطانې هم یو حدي که نه غنې به یې راوړلې وی بس دا زما دا کاروبار شو یو ځل تللی و د مینا په میدان کې زوزان را جمع کړي غنې چې راوړم او نبي علیه السلام ته په دا کوڅه کې واچو چې دې سحر وختي یا غرمه را پاسې و راځي چې دا غنې په دا خپو کې ننوځي دا کوڅه ورته د غنو ډکه کړه غټ ګېډې یې د زوزانو او د غنو وتړه او پړی ترې راته وکړه اوس هم که ستاسو خیالي بعضې خلک پن په سر وړي او بعض انسان یې دې شاته راواچي او په دې اوږو باندې پړی راواړی دلته کې هغه پړی نیولي ځان پسې شاته کړي نو دې د زوزانو هغه پیټ یو سړي ته ووایي چې د اوچت که راشه نو یو غټه تیږه وه په هغې د پاسې هغه پن کېښوله او کلک یې تړلی دی او د هغه چې په کومه تیږه د پاسه د زوزانو هغه پن ایښودی دی نو بل طرف ته ورته ده ودرېده او هغه پړی یې راواغېشت او دلته کې غوټه ورکړه او د لاس کې ونیوه چې زه رسو لګومه چې د زوزانو دا کمپیټ دی دا پن چې دا د شاته روانو خو چې څنګه یې زور لګو نو هغه پن د هغه تیږې نه پورې غاړه پرېوت دا ته بل طرف ته و او پن پورې غاړه پرېوت هغه پړی دی مری ته اویز تیزندي شو چې دې څونه زور کو هغه پن به شاته ته هغې کې دې پروردګار څه وویستل مردانه شو قرآن حکیم کې الله فرمایي وامرأته حمالة الحطب فی جیرها حبل من مسد کم پړی چې په دې لاس اودلی و پړی جوړ کړی و چې په دې به زه د زوزانو پیټې راوړم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام مبارک پوته به دا زوزان او دا غنی چوم الله پاک هغه پړی چې د پیغمبر علیه السلام د تکلیف دپاره جوړ کړه او هغه د هغې د تیزندې ذریعه وګرځېدله
سکیم او سازش په بالکل نه جوړوي ورونو ګوره دا به نه وي چې دا سکیم او سازش په جوړ کم دی مسلمان ته دی به په چا عمل کم د ده مال به په چا برباد کم د ده بچي به په چا برباد کم د ده عزت به په چا واخلم دا به بالکل نه کې دا ډېره خطرناکه ګناه ده او که ته وایې د دې نه څوک خبرېږي نه چاته څه پته لګي دا لکه یو سوال راځي اکثر دا سازشیان او سکیمونو والا دقه لوبه کوي هغې وایي دې نه څوک څه خبر شو نه مې کوه شي ته نقصان رسي دې نه څوک څه خبرېږي نو که بل ته څوک نه خبرېږي نو الله خو خبرېږي که الله نه یې کوم ځای پټی او دا مو وایه چې دې نه څوک نه خبرېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغه د وینا مطابق درته چې کوم مسلمان د بل مسلمان عیبونه وباسي هکې عیبونه وباسي او د بل مسلمان هغه پټ رازونه راښکاره کول غواړي او بل مسلمان ته نقصان رسول غواړي وایي که دې په خپله کوټه کې په بړستن کې دننه دا کار کوي نو الله به یو وخت داسې راولي چې د دا سکیم او دا عیب راښکاره کول به را څرګند کړي او مخلوق خدا په الله خبر کړي او قسم دې ډېره مو لیدل ګورئ چې بل مسلمان ته هلکه وایي پته یې نه لګي دا فلانکې چا عمل کو وایي هېڅ پته یې ونه لګېدله ډېر مرګونه داسې وشي که نه پته یې ونه لګي او څه موده پس میاشت دوه درې څه موده پس پته ولګي خو هلکه فلانکې په دا مرګ کې شریک هلکه دا خو پلانکي کړو نو بیا زمونږ خلک څه وایي مړه وایي خبره پټه نه پاتې کېږي که نن سبا دیوالونه مل وایي خبره کم ځای پټه پاتې کېږي دیوالونه مل وایي هلکه به دا سوچ نه کوي چې د دې نه خوا نه خبرېږي او دا سکیم او دا سازش خو د پټ جوړو بالکل به دا نه وی دا به هلکې وایه چې دا سازش او سکیم جوړوم الله پې خبردار او دا الله هغه فرشتې چې د ما نه ګیر چاپېره سودي په دا خېوګه او په دا ګس اوږه مې نستي هغه پې خبردار دا پټ نه پاتې کېږي دا خامخا ښکاره کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیبر ته لاړ دا یهودیان ډېر لوی سازشیان دي چې خیبر ته لاړ د خیبر یهودیانو سازش جوړ کړ یوې ښځې له څه پیسې میسې ورکړې وی ته پیغمبر علیه السلام له ډوډۍ وکړه او چې کم څاروی کمه غوښه ورته پخه کې په هغې کې وله زهر واچوه دا یو سازش حضور پاک مبارک سره د ملګرو هغه دعوت ته کېناست هغه غوښه یې راواغېسته ملګرو هم خوړه دوی هم خوړه لږه غوندې نبي علیه السلام خولې مبارکې ته کړه او فورا یې د خولې نه راوویسته ملګرو ته یې دا غوښه مه خورئ هغوی ته یې صاحب ولې وی دې کې زهر دی دا ښځه یې راوغوښته وی دې خوا راشه وی تا په دې غوښه کې زهر اچولي دي وی صاحب تا ته چا الوي وی ما ته دې نوړی الوي چې دا لاس کې مې پرته نه خو پوه شوه نبي علیه السلام ته خو پته ولګېدله پوه شوه ورته وی او صاحب ما پکې زهر اچولي ښځه پوه شوه چې اوس بغیر د رښتیاو نه کار نه کوي وی ولې دې پکې اچول وی ما هلکې وی که ته دروغجن پیغمبر یې در نه به خلاص شو او که رښتونی پیغمبر یې تا ته ضرر نشي رسول یو سازش یې جوړ کړه ګوره حضور پاک مبارکه هغه ښځه بیا مسلمانه شوه چې مسلمانه شوه نو معافې کړه اوس به ته وایې چې ښځې خو سازش هم جوړ کړه او تکلیف هم ورته ونه رسېد نه یو صحابي د هغې نه شهید شو د هغه زهرونه نبي علیه السلام هغه ښځه راوسته وی ته خو مسلمان یې لیکن د الله تعالی قانون دی او زما د قرآن حکم دی تعالی به اوس قصاص در کوم سزا به در کوم د هغې صحابي په هغه مرګ کې چې د هغه زهرو د وجې نه وفات شو هغه ښځه قصاص شو حضرت یوسف علیه السلام په ټولو وروڼو کې خشته او ښکلې مزیدار خوبصورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله معراج ته لاړو وی هلته مې د پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشو یوسف علیه السلام مې ولید د ټولې دنیا د خلکو نیم حسن پروردګار دله ورکړی دومره خشته د رونو ورسره بغض او حسد پیدا شو ګوره رونو هم پیدا کېږي ګوره نو رونو او میندې جدا وي اکثر د دې مېرنو رونو خامخا یو بل سره لږ غوندې حسد پیدا کېږي سکیم یې ورته جوړ کړه چې د دې پلار د یعقوب علیه السلام خو دې بچي سره ډېر محبت او ډېره مینه ده او موږ سره خو هغسې نه کوي او یو خوب هم لیدلی شوی یوسف علیه السلام لیدي و غراض د خوب هم فاش شو
وی راشه دا زوی به د مخې نه لرې کړو. ګوره عجیبه سکیم یې جوړ کړو. بابا مونږ خو زو ښکارم کوو، لوبې ټوقې به م کوو او سیل به موږ ځنګل ته ځو، نو که ستا خوښ نو دا یوسف هم موږ له راکړه. یعقوب علیه السلام به دا بچې ځان نه جدا کړو، هر وخت به ورسره وی بچی سې نه دا ماشوم دی چې ته شرمخې ده نه، په دې علاقه کې شرمخان ډېر دي او شرمخې ده نه مات نه کړي. نه بابا مونږ بلا رونه یو او ګڼ رونه یو، نو مونږ به دومره کمزوري چې ستا دا یو ماشوم بچی به د مونږ نه شرمخ وړي. وی ښه ده ډېره ښه ده، بچی یې وله ورکړه. د پلار په مخ کې اوچت که او ښکلې که او یو زوی به د بل نه اخېسته او بل د بل نه، او چې د پلار د مخې نه یې خوا کوم څپېړې دې شروع کړې. ښه تا سره پلار مینه کوي، ها تا لار سره وړي، مونږ سره خو هغسې مینه نه کوي چې تا سره کوي، په دې برابر کړو. او د خوب لیدی چې 11 ستوري او نر او سپومې ما ته په سجده پراته دي. وی خو اوس به پته ولګي چې ته به مونږ ته سجدې کوې که مونږ به درته کوو. 11 ستوري دا 11 رونو دې کې یو خپل سکر و دا لس یو نو دا دغه و میرني چې بویه ته یو شال کوي په هغې کې یوسف علیه السلام وغورځو. داسې کوي اوږده غټ جوور کویانو هغې کې وغورځو او ښکارونه یې کول نو یو شرمخې چې ته راونیوه هغه کې پړی واچو او قمقل سړی چې وي که نه دا چې کم سازشي سړي وی دا عقل سوچ هم په ځای نه. د یوسف علیه السلام نه کمیس وویسته او چې ته ښکار یې کړی و هغه یې په وینو کې رنګ کړ او هغه کمیس یې یعقوب علیه السلام ته راوړی. هو دا دې شرمخ ستا زوی مات کړی دلم راوسته چې ستا یقین پیدا شي، او ها دا ستا د دوی کمیس او دا ور باندې وینه. یعقوب علیه السلام خو پیغمبر و، وی عجیبه هوښیار شرمخ دی چې زما زوی یې ماته او د هغه اندامونه غوښې خوړې او کمیس یې ترې روغېستی دی. دقه دی کې دوی خطا شوي وو چې کمیس یې نو شلولی، روغ کمیس یې راوړه، یعنې کمیس وشلوی نو پته به ولګي که نه. وی ډېر هوښیار شرمخ دی، کمیس یې ترې روغېسته او غوښې وډوکې وله خوړل. وی وایه شرمخ ته وی ستا د په هغه ذات قسم چې ته شرمخ پیدا کړی او دې پیغمبر پیدا کړی، زما زوی ته دې ولې پنجه اړموله، زما زوی دې ولې ماتو. شرمخ ورته الله ګویا کوي صاحب د شرمخ به څه مجالي چې یو پیغمبر چې د پیغمبر زویم وي هغه به شرمخ څنګه مات کړي. مونږ پیغمبرانو له ګوتې ور وړی شو، پنجه ور وړی شو، د پیغمبر زوی ته مونږ غږ کولی شو، دا خو دوی راونیولم او پړی راکې واچو تالی راوستم. ګوره سازش یې جوړ که الله پکې ناکام کړل. هغه یوسف علیه السلام پروردګار یو قافله راله او هغه د کوی نه وویسته، برقه یې ښکته کړه چې دې کې به اوبه راوځي، پکې یوسف علیه السلام راووت. او صاحب اغشتو قیمت یې چا سره نو، ځکه ډېر ښایسته خوبصورت او د مصر په بادشاه خرڅ شو. او یو وخت داسې راغی چې د مصر کورسی یوسف علیه السلام ته حواله شو. او په دې علاقه د یعقوب علیه السلام قحط راغی، غلې له به خلک مصر ته تلل، یوسف علیه السلام له به تل، دوی غلې له لاړل، غلې راوړه، یوسف علیه السلام یې ونه پیژن. دوباره چې څنګه لاړل یوسف علیه السلام ورته ځان وخو، په خپو ورته پرېوتل، صاحب ته زمونږ ورور یې، مونږ نه غلطي شوې ده، مونږ معافي غواړو. سازش او سکیم پټېږي نه ګورئ، او که د انسان نه پټ کې د رب العالمین نه نشي پټولی، دا به چرته هم نه کې. زمونږ د خلکو ګورې دا یو عادت دی، څوک په دکان کې، څوک په پټي کې، څوک په حجره کې، څوک په لاره کوڅه کې بالغ ته ډډوالي، یو په یو ورچوه بل په بل ورچوه، یو تم سکیم جوړوه بل تم سکیم جوړوه. دا غټه ګناه ده، خطرناکه ګناه، هېڅ چرې به دا نه کې، دا ګناه کبیره ده، خطرناکه ګناه ده. او که چرته ستا په دې سکیم او سازش کې د بل مسلمان مال برباد شو، د هغه مرګ پکې راغی، دا به نه وی چې مرګ ما نه دی کړی، هغه د مړي ګناه ګورستا وشوه، د قتل ګناه کې به شریک شي، هېڅ پته نه دی. د هغه مال ته نقصان، د هغه عزت ته نقصان، د هغه رور ته، د هغه بچي ته، د هغه قوم ته، هغه وبال کې ته شریک شوی. مونږ خلک دا سوچ کوو چې دا ډس چا وکړو دا بس قاتل دی، نه دی کې چې چا ورسره تعاون کړی دی، چا پکې شیطانت کړی، چا سکیم او سازش کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې د بل سړي په مرګ کې په 2 ټکو څوک شریک شي، د قیامت پر ورځ به په تندي ولې لیکلي چې د الله د رحمت نه مایوسه دی. الله دې مسد. نو سکیم او سازش گناه کبیره ده، غټه گناه کبیره ده، د دې نه مکمل ځان ساتي. او که په دې پوه شو چې یو سړی د بل مسلمان خلاف داسې خبره کوي
چې دا عزت ته په نقصان رسی، دا مال ته په نقصان رسی، یا دا جون ته په نقصان رسی، دی مسلمان ته نصیحت وکړه. دا ګورو دا یو کس تپوس کوي چې سپړې په مانځه کې د امام نه مخکې رکوع کی او یا سجده کی، نو وی په دې باندې مونځ خرابېږي او داسې ماتېږي. مسله داسې ده که چا د امام نه مخکې رکوع لاړ یا د امام نه مخکې سجدې لاړ، نو دا ګناه ده، دا ناجایز دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کم انسان چې د امام نه مخکې رکوع لځي، سجدې لځي، او یا د رکوع سجدې نه د امام نه مخکې پاسي، وی رده دا سټوکې د شیطان په لاس کې دی، شیطان مخکې بوزي او رستی بوزي، دا سخت ګناه ده او دا ناجایز دی. که دې داسې طریقه باندې د امام نه مخکې رکوع یا سجدې لاړ چې امام سره په دې رکن کې شریک نشو، لکه چې دې رکوع لاړو او بیا امام رکوع لږه دې سر پورته کی، نو امام سره په رکن کې په رکوع سجده کې شرکت را نغی، نو بیا په مونږ اړو نشو. او کنه دې مخکې د امام نه رکوع لاړ او بیا د امام ورپسې لاړ، خو په رکوع کې امام سره شرکت راغی یا په سجده کې امام سره شرکت راغی، نو مونږ مکروه دی او داس په نه ماتېږي. او داس الا ماتېږي چې سړی په مانځه کې قهقهو کی، دا هغه مونځ چې رکوع سجدې والا مونځ دی، یعنی هغه आवाज والا خندا په مانځه کې وکړي، نو د مونځ مات شو، داسې مات شو، پرې بیا دوباره اودس وکړي. دا بل ملګري تپوس کوي چې مونږه جومات دیوال کچه دی او اوس دیوال د جومات پخو او قبله طرف ته لار ده، نو آیا که مونږ محراب خو لار طرف ته جوړولی نشو، نو که محراب مونږ د جومات نه بار جوړو خو د جومات دیوال بدن نه کو، نو آیا مونږ محراب د جومات نه بار جوړ کو چې لار تنګ نشي او دیوال د جومات دن نه کو او لار ته ځای پرېږدو، نو دا جایز دی که ناجایز؟ دا ناجایز دی. د جومات حصہ چې د جومات دپاره وقف شوې ده د بل مقصد دپاره استعمالول، دا ناجایز دی او ګناه ده. محراب که خامخا لازمه نه ده چې د دیوال نه دی باري، بعضې جوماتونو کې داسې محرابونه جوړېږي چې هغه په دیوال کې دن نه وي. محراب صرف دیم فایده ده چې د دیوال نه بار راشي، نو د یو سب بچت پکې راشي، او دیم فایده ده چې د امام د مانځه ځای مختص او معلوم وي، نو لازمه نه ده چې محراب د خامخا دیوال نه بار راشي. خو د جومات حصہ دا وقف کول لارې ته، دا ښه خبره نه ده. دا بل ملګري تپوس کوي چې بعضې ښځې هغه زبان دراز وي، جبیر وخه ریستی او ټول کور ته په اور کې ولاړي، دا سخته ګناه ده. زنانه به په خپل کور کې د خپل خاوند سره تیزی نه کوي، نه به پې غصې کوي، نه به پې اواز راوباسي. دارنګې زنانه په اسخر باندې یا په خواښې باندې اواز رستل او غصې کول، دا ناجایز دي، دا ګناه ده او زبان درازي به نه کوي. ښه اخلاق ښه شی دی، د سړو دپاره د ښځو دپاره ګزاره دې کوي. بچو سره بد اخلاقي نه ده پکار، د بچو سره په داسې طریقه باندې وخت تېرول پکار چې کنزل پکې دي. بعضې زنانه کنزل ډېر زیات کوي، نو بچي هم چې هغه چل زده کړي، بیا بچي هم هغسې کنزل کوي. د زنانو بعضې خویونه داسې دي چې خیرې ډېرې زیاتې کوي، نو چې دا خیرو کې نبي علیه السلام مبارک فرمایي بعضې وختونه د خیرو د قبولیت وي، نو دا خو په جذباتو کې وي، بچي ته خیر وکړي، مال ته خیر وکړي، خاوند ته خیر وکړي، او بیا د هغې نه وروستو سوچ یې وروستو را چې وي دا مې څه وکړل، نو بعضې وخت کې خیره الله قبوله کړي او انسان پې ستومانوي، نو خیره پخ انسان د الله تعالی بدي شي، او دا ښه خبره نه ده. دا بله مسله ده چې یو سړی په داسې وخت کې راغی چې امام په خطبه د آیا دی به سنت کوي که به نه کوي، نو خطبه هغې ته ویلی شي چې د دویم بانګ نه پس امام شروع کوي. نو که یو سړی په داسې ټیم کې راغی چې د خطبې اذان شروع دی، الله اکبر، دغې نه پس به دې سنت نه کوي. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی، اگر چې د نور علماء ائمو پکې لږ اختلاف شته، خو د هغې مسلک دا دی چې د اذان د خطبې نه پس به دې سنت نه کوي، دا سنت ترې باندې نه پس وکړي. البته که امام تقریر کوي، نو هغه د تقریر دوران کې دې سنت کولی شي که نه شي کولی، نو هغې کې خو سنت جایز دي که کوي، ځکه تقریر خطبه نه ده، هغه مسنونه خطبه د اذان نه پس شروع کېږي. خو بهر کې بیا هم په دې تقریر کې چې دې سنت کوي، نو د اواز اوري، نو لکه هغه تشویش پیدا کېږي. یا دا دی چې دې مثلا د بعضې پکې آیاتونه د قرآن حکیم ووایي، هغې ته چپ کېدل پکار دي، نو بهتره خبره داره چې په وخت سړی منزله ځي او اذان د لومبي اذان پسې زوال پسې فورا خپل سنت کوي، ثواب هم کېږي، ځکه چې نبي علیه السلام فرمایي چې کوم سړی د بانک پسې فوري دا لومبي بانک پسې
یعنی په وخت لاړ زوال پسې هغه الله ډېر لوی اجر ورکوي په حدیثو کې دی ډېر لوی ثواب دی. دویمه مسله د مرګري دا تپوس کړی دی چې د سحر سنت داسې وخت کې سړی جمعات ته راغی چې امام په جمع باندې ولاړ دی په فرضو، نو دی به سنت کوي که به نه کوي. نو دی کې زمونږ مسلک کې دوه قول دي، خو راجح قول دا دی چې که امام د دویم رکعت رکوع ته سره رکوع لاندې کولی شي دی دې دا خپل ګمان دی چې زه سنت کوم امام په دویم رکعت کې رکوع سره لاندې کولی شم نو بیا دې سنت وکړي، او که دا غالب ګمان و چې نه که زه دا مونځ کومه دا سنت او امام په دویم رکعت کې رکوع سره نشم لاندې کولی بیا دې سنت پرېږدي. خو که دې سنت کوي په دې جومات کې په دې خیال چې امام زه په دویم رکعت رکوع کې لاندې کولی شم، دا ځای کې به سنت کوي چې د امام اواز نه اوري، لکه امام کوټه کې د بار سنت وکي یا امام بار مونږ کې د په کوټه کې یا لوی جمعات یو طرف ته دی وکي، کدا ځای کې دی درېږي چې سب سره نږدې دی او د امام قرائت دی اوري بیا دی بالکل سنت نه کوي، بیا دی پرېږدي، لکه چې بیا قرائت اوریدل په د باندې واجب کېږي دی باغې ته خامخا غوږېږدي. دا سنت د سال چې پاتې شي بیا به څه کوي؟ نو دی کې زمونږ د امام محمد رحمت الله علیه قول دی او هغه مفتی به راجح قول دی چې د سحر د نور خطو نه پس را سنت بیا وکي، نور اوخیږي هغې نه پس سنت وکړي. مرګري دا تپوس کوي چې د مازدیګر مونځ یو سړي وکړ د دا خیال و چې جمع شوې ده او د مونځ وکړ فرض یې وکړل، اوس امام سره د جمع نه وشو امام راغی دی به څه کوي؟ نو د خو خپل فرض کړي او د مازدیګر د فرضو نه پس نفل جایز نه دي، نو دی بس امام سره شرکت نه کوي. او د ماښام متعلق علما لیکي چې امام که د مخکې فرض کړو بیا امام یې را لاندې کړ، امام سره ځکه شرکت نه کوي چې 3 رکعاته نفل نشته، یو چې امام سره نفل کوي خو 3 رکعاتو نیت پکې 3 رکعاته نفل نشته. بعضې یو قول د علماو پکې شته چې امام سره د نفل نیت وکړي خو چې کم وخت کې امام سلام وګرځي د پاس یو رکعت دې وکړي نو دا به 4 رکعاته شي. خو دا قول مرجوحه دی، ښه دا ده چې د مازدیګر او د سحر او د ماښام د 3 واړو منځونو کې که د مونځ کړو امام سره شرکت نه کوي، او که ماسپښین او د ماسخوتن د فرض کړي او بیا امام را لاندې کړ امام سره د نفلو نیت دی وتړي، الله به د نفلو اجر او ثواب ونه ورکړي. دا بل مرګري په ذهن کې دا سوال دی چې یو سړی جنازه تیاری نو تیمم وکي او جنازه کې شریک شي. زمونږ په وطن کې دا عام رواج دی او ډېر غلط رواج دی، خلک مقبرې ته لاړ شي هلته ډډې لګولي ګپ شپې لګوي او چې کوم وخت جنازه راشي نو بس په قبر یا په کاڼي باندې ډبار شروع کړو تیمم ووایي. دا مسله غلطه ده، دا ناجایز ده چې د سره وخت د اودس وو نو اودس پکوي، چې اوبه وي اودس پکوي، وخت ورسره شته اودس پکوي. تیمم د هغه چا دپاره فقهاو لیکلی دی چې جنازه دې په تیمم وکړي چې دې داسې وخت کې حاضر شو د د پته نه وه او دې جنازې ته حاضر شو ناګهاني جنازې ولیدله که دې اوس اودس کوي جنازه ترې تېرېږي، جنازې لمونځ ترې کېږي، د جنازې خو بل بدل شته نه، نو دغه وخت دې فورا تیمم و چې دا جنازه ترې نه لاړه نه شي. اوس چې د مخکې ده ته پته ده چې په 4 بجې جنازه ده او دې ناست دی او ډډه یوازې د اودس نه کوي جنازه حاضره شي بیا فورا تیمم ډبار شروع کړي، دا خو ناجایز ده. زموږ پښتانه نه وایي چې اوبه وي نو تیمم ته حاجت نشته، نو دلته خو دا خو پښتنو مسله ده، خبره ده، خو خبره د شریعت مطابق ته د سره ټیم و ده به اودس کړی بیا به مقبره کې د انتظار کړی. او که د جمعې مانځه کې یو سړی داسې وخت کې راغی یا د جمعې مانځه یو سړی داسې وخت کې راغی چې د اودس نشته او دلته چې جمعې مونځ کېږي نو دی په تیمم د جمعې مونځ نه کوي، ځکه د جمعې مونځ بدل شته چې هغه د ماسپښین مونځ دی. که جمعې مونځ ته تیمم دې نه کوي خپل اودس دې وکړي، که امام سره جمعې مونځ را لاندې کړي خو ډېره خلک را لاندې نه کړي ماسپښین مونځ وکړي. او که د اختر مونځ دی د اختر نه مونځ هم بدل نشته، نو که دا ټایم کې دی راغی چې دی اودس کوي نو مونځ ته د اختر ختمېده نو امام فارغېده نو دی بیا خیر په تیمم د اختر مونځ وکړي. د جنازې د مونځ او د اختر د مونځ چونکې بدل نشته نو که د اودس کوو دا دواړه مونځونه ته تلل نو دی اودس وکړي تیمم دی ووایي، او د جمعې مونځ داسې نه د هغې بدل شته، د هغې په ځای که جمعې مونځ ته لاړ ماسپښین مونځ دې وکړي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب العالمين دې زموږ او ستاسو د خوارۍ او د هر څه قبول او منظور کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.